أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ګرانو خویندو، څنګه یې تاسو ټول؟ امید کوم ټول خویندې به خیر ان شاء الله روغ جوړ وي، ښه صحت سره وي، د ایمان په بهترین حالت کې وي ان شاء الله. الله دې کې چې تاسو د هفته په خیر، په خوشاله سره، په ښه صحت سره، ښه عمل، په فکر سره، کوششونو سره تیر شوي. هر څونه سبقونه چې تاسو زده کوئ، هغې دپاره تاسو چې کوم وخت ورکوئ، محنت ولګوئ، هغې دپاره څه قسم تکلیفونه چې تاسو برداشت کوئ، الله دې دا ټول تاسو نه په ډېر څه قبول کړي. الله دې تاسو د نامه اعمال کې شامل کړي او بهترین بدله دې دله درکړي. الله دې دنه په ډېر څه قبول کړي. الله دې دله اخلاص درکړي، استقامت هم درکړي. ځکه چې علم اخیستل او د باندې عمل کول دا آسان نه دي، نو د دعا نه بغیر بالکل نه کیږي، بغیر د محنت او د کوشش نه بالکل نه کیږي. ټولو کې بهترین خلک هغه دي چې څوک قرآن زده کوي، قرآن ښایي. الله تعالی دې ستاسو ټولو د راتلل، د ناسته، د دې کلاس لپاره تیاری کول، محنت کول، دې له وخت ورکول، د الله تاسو له بهترین اجر درکړي او دې دپاره ستاسو د هر قسم قربانۍ چې تاسو ورکړئ دا د الله په ډبل قبول کړي. الله دې موږ له په دې باندې غور او فکر عمل کولو توفیق راکړي چې په دې عمل کو بیا په دې پوهېدل هم بیا آسان شي، خلکو ته بیا عمل کول آسان شي، بیا خلکو ته رسول هم آسان شي. الله دې موږ نه هغه کار واخلي چې په سم باندې الله مونږ رضای او آخرت کې مطلب موږ ته هغې کې بهتري راځي، آخرت پې ښه کېږي، ګناهونو نه پې بچ کېږو، زړونه پې روښانه کېږي، زړونو کې ایمان راځي، رڼا راځي، سکون راځي، برکت راځي، ایمان پې تازه کېږي انشاءالله. موږ په تیر هفته کې د خرج کولو په باره کې ویلو چې څوک خرج کوي، ولې خرج کول دي، اسلام ولې بار بار موږ مجبوروي موږ ته وایي چې خرج کې. خرج کولو کې هر څه راځي، مال راځي، صحت راځي، وخت راځي، هر څه چې انسان سره او بهترین څیز مال هم دی، ځکه چې مال یې نو هغې سره د دین کارونه ډېر زیات کېږي، نو هغه فی سبیل الله ورکول دي. او دا هر څه چې دی الله فرمایي قرآن کې دا خو ما تاسو ته درکړي دي او د دې لپاره درکړي دي چې تاسو یې خرج کړئ د الله په لار کې، دین کارونو دپاره، نیکۍ کارونو دپاره، د خیر کارونو دپاره. بل مونږه آیت کرسی د دې فضیلت ویلو چې د هغې څه فایدې دي، دا ولې ویل دي. نو امید دی چې تاسو به ټول خویندې په دې باندې پوه شوي یې او تاسو به هغې باندې غور هم کړي چې دا آیت زده کول څومره ضروري دي، په دې باندې پوهېدل څومره ضروري دي او د دې مطابق ژوند تېرول څومره ضروري دي، د دې ویل دا څومره بهترین ذریعه ده د حفاظت او دې باندې عقیده صحیح کول هم څومره ضروري دي. او الله پکې خپل صفات هم بیان کړل چې انسان الله وپېژني، هغه له به مدد هم ضرور کوي، د هغه ذات نه بیا انسان مدد غوښتی شي. او څوک چې الله وپېژني، د الله صفات وپېژني، توکل به هم په الله کوي، صرف په هغه ذات به بیا کوي، هغه بیا شرک نشي کولی، ځکه صرف هغه ذات دی چې هغه مدد کولو والا دی، حفاظت کولو والا دی او هغه په دې باندې قدرت لري، هغه کولی شي. په هر هفته کې هر سبق کې یو نوی پیغام یې موږ ته یو نوی زده کړی، بس زموږ کار غور فکر سره غور فکر کول او غور سره اورېدل، په دې باندې بیا پوهېدل، په دې باندې عمل کول او بیا خلکو ته رسول ضروري دي. انشاءالله رسول به که خیري. الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې هر هفته کې چې څومره سبقونه دي غور سره واورو، غور فکر پې وکړو، هغې له وخت ورکړو، دایما ځان پوه کړو، عمل کولو پې کوشش هم وکړو انشاءالله. دې لپاره دعاګانې مو وکړو. الله دې موږ نه هر هغه کار واخلي په څه باندې چې الله رضا کېږي، هر هغه کار نه دې وساتي په څه چې الله ناراضه کېږي. الله دې موږ اهل قرآن سره وګرځوي. الله دې زموږ زړونو کې رڼا راولي د دې قرآن په برکت او زموږ د ژوند لاره خولو د قیامت پر ورځ باندې شفاعت کوونکي وګرځي او زموږ زړونه د قرآن پاک سره روښانه شي. د الله په هر حکم چې موږ هغه عمل وکړو انشاءالله، هغه موږ یاد وساتو، سنت مطابق ژوند تیر کړو، زموږ ژوند یو خاص مقصد جوړ شي او خلکو ته هم ورسوو. نو په دې نعمت باندې ډېر شکر دی، الحمدلله چې موږ سره قرآن دی. بس الله تعالی دې موږ له استقامت راکړي. ګرانو خویندو، امید دی چې کلاس اوریدو ته به تیار ناستئ، په اخلاص سره، په دې امید سره چې آینده سبق نه به سبق واخلو، خپل ژوند به بدل کړو، عبرت به ترې واخلو او الله د ناراضګۍ نه به ځان وساتو. الله دې زموږ د ټولو کوششونو محنتونو په ډېر څه قبول کړي. الله دې موږ له استقامت راکړي چې موږ غور سره واورو او بې زده کړو انشاءالله او خلکو ته هم ورسوو. یعنې د قرآن حق خو نشو ادا کولی، خو چې کوشش خو وکړو انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا
ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. آمين ثم آمين. اللهم صل وسلم نبينا على محمد. یو حدیث دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت پر ورځ به د بندنه د نعمتونو په باره کې اول داسې سوال کیږي چې آیا موږ ستا جسم صحیح سلامت نو جوړ کړی؟ آیا موږ ته په یخو اوبو نوې موړ کړی؟ یعنی یخې اوبه مې نوې درکړې؟ دلته پته لګي چې نعمتونه خو ډېر زیات دي، خو د هر یو به جدا جدا تپوس کیږي. او د سوال کولو تپوس کولو مقصد دا دی چې ژوند دې څنګه تیر کو، مال صحت دا هر څه سره پارو لګول، یعنی ستا د ژوند مقصد څه و. په هغه ورځ به دا سوال کیږي. نن الله تعالی دنیا کې موږ ته دا خبر وکړه چې ستاسو نه به داسې سوال کیږي، ستاسو به دا انجامي. دا ولې الله تعالی موږ ته بیانول غواړي چې تاسو پوه شئ د خپل نعمتونو صحیح استعمال وکړئ، او ستاسو د نعمتونو چې د ستاسو په کار راشي، ستاسو آخرت لپاره بهترین صدقې جاري جوړ شي. الله تعالی دې موږ د نعمتونو ته صحیح استعمال کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ ټول ته د ژوند اصل مقصد وښایي. یا الله ته موږ ته عمل کولو کې اساني راکړي. زموږ عملونو کوششونه ډېر کمزوري دي، موږ ټول خپل رحمت او برکت سره جنت فردوس راکړي. یا الله ته زموږ د ټولو نه رضا شي، زموږ د لږ عمل په ډېر څه قبول کړي. او یا الله موږ ستا شکر ادا کوو چې نن دې موږ ته خپل مبارک کلام د زده کړې دپاره اورېدو او تلاوت کولو توفیق راکړو. او یا الله زموږ دا لږه حصه په خپل دربار کې قبوله کړي او زموږ په زړونو کې د قرآن کریم مینه پیدا کړي. یا الله قرآن کریم زموږ د زړونو رڼا، زموږ د سینو سکون، زموږ د ژوند لارښودنه او زموږ د آخرت نجات وګرځي. یا الله موږ ته د قرآن کریم صحیح تلاوت، صحیح فهم، عمل او نورو ته د رسولو توفیق راکړي. یا الله کوم آیتونه چې مو نن ولوستل او موږ لولو او زده کوو به هغه زموږ په زړونو کې ثابت او محفوظ کړي. موږ ته د معنی د پوهېدو او په خپل ژوند کې د هغې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله داسې مه کوئ، داسې ونشي چې قرآن مو یوازې په ژبه پاتې شي، بلکې زموږ په اخلاقو، عملونو، خبرو په ژوند کې ښکلا راښکاره شي. یا الله زموږ استادانو او ښوونکو او ټولو هغه کسانو ته چې د قرآن د زده کړې دپاره خپل وخت او حیثه لګوي، ډېر اجرونه وله ورکړي. د هغې علم، عمر، صحت، عمل کې وله برکت واچي او د دې ټولې حصې د صدقې جاري سبب وګرځي. یا الله زموږ د قرآن ټول زده کوونکي په خپل فضل او رحمت کې وساته او هغوی ته د علم، عمل، اخلاص، د صبر او استقامت نعمت ورکړه. د قرآن په زده کړه کې یې زړه قوي کړه، مضبوط کړه. یا الله سستي او د ناامیدۍ ته لرې کړه، دا دین یې وساتي او د قرآن سره یې تر مرګه پورې ټینګ ساته. یا الله زړونه چې دي د ریاکارۍ نه، د تکبر نه، د حسد، د کینې، د بغض، د غفلت او د هرې ګناه نه پاک کړه. زموږ نیتونه خالص کړه او هر عمل یوازې ستا د رضا دپاره وګرځي. یا الله موږ ته هغه علم راکړې چې ګټه راکوي، فایده راته راورسوي، او هغه عمل راته له هغې نه هغه عمل راله راکړي چې ته پرې رضا شي، او هغه اخلاص راکړي چې الله زموږ عملونه پرې قبول شي. یا الله زموږ ګناهونه وبخښي، ښکاره او که پټ دي، واړه دي او که لوی دي، پخواني دي او که نوي دي، ټول ګناهونه ته معاف کړي. زموږ توبه قبوله کړي او بیا مو ګناهونو ته مه پرېږدي. یا الله زموږ د مور او پلار مغفرت وکړي، که ژوندي وي صحت او اوږد عمر او ایمان او سکون او برکت وله ورکړي، او که د دنیا نه تللي وي نو قبرونه یې روښانه کړي، درجات یې اوچت کړي، جنت فردوس یې نصیب کړي. یا الله زموږ د کورونو کې د اولادونو د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي، زموږ په کورونو کې ایمان، مینه، رحمت، برکت، سکون پیدا کړي. یا الله زموږ هغه دعاګانې چې موږ یې په ژبه نشو ویلی، یعنی خو ته زموږ د زړونو نه خبردار یې، ته زموږ په حال باندې پوهېږي، په خپل فضل سره یې قبول کړه او زموږ ضرورتونه پوره کړه، زموږ مشکلات آسان کړه، غمونه رانه لرې کړه او د هر سختې ورځې نه مو وساتې، یعنی هر سختۍ نه ته اساني راکړه. یا الله زموږ چې دا ناروغ چې کوم خلک دي یا بیمارۍ دي، الله یې شفا ورکړي، محتاجو له الله رزق ورکړي، قرضدارو قرضونه ختم کړي، مسافرانو ته خیر او حفاظت ورکړي او د ټول مسلمانانو مشکلات آسان کړي. یا الله زموږ رزق حلال، پاک او بابرکت کړي، زموږ زړونه له دنیا نه بې نیازه کړي او د خپل ذات پورې وساتي. یا الله موږ د قرآن اهل وګرځئ، د قرآن سره مو ژوند وتړئ، د قرآن په رڼا کې مو ژوند او مرګ نصیب کړي. یا الله د قیامت پر ورځ قرآن زموږ شفیع وګرځئ.
او یا الله د قران په ورځ د قیامت پر ورځ موږ د قران کریم د ملګرو نه اوچت کړي، یعنی دا غي سره مو کړي، نیک عمل خلکو سره مو کړي، او زموږ په خیلاس کې مو عمل نامه راکړي، زموږ حساب آسان کړي، زموږ ګناهونو چې کوم دا تیر شوي دي او را روان دي هغه نه مو ساتي، او هغه په چې کوم عذاب را روان دي، کوم مصیبتونو تکلیفونو په موږ راځي نه غي نه مو ساتي، هغه ګناه نه مو ساتي چې موږ ته مسله جوړه کی، زموږ آخرت خراب کی او دنیا مو خراب کی. الله جنت فردوس هم ډایرک داخل کړي. یا الله مونږ زموږ استادان زموږ چې کوم زکونکي دي، زموږ مور پلا، زموږ کورنۍ او ټول مسلمانان چې څوک هم په دې الرحمه کې دي یا نور مسلمانان ټول ته اساني ورکړي، ټول وبخي. یا الله زموږ د نن ورځې د مجلس پر رحمت مجلس وګرځي، زموږ گناهونه پکې وبخي، زموږ درجات اوچت کړي، زموږ د بیا یو ځای کېدو تر وخت پورې مو ایمان قرآن تقوا باندې ثابت او ساتي. او یا الله مونږ ته د قرآن د هر حرف په بدل کې اجر راکړي، زموږ په علم کې برکت واچي او تر هغه وخت مو د قرآن زده کړي اور عمل مو محروموا چې ستا ملاقات وکړو. آمین ثم آمین. جزاکم الله خیرا کثیرا کثیرا کثیرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن به انشاءالله مونږ د سورة البقره آیتونه وایو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 264 نه واخله د آیه نمبر 271 پورې، یعنی د 240 آیت نه واخله د 201 آیت پورې. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین، ای خلکو چاچی آمنو ایمان راوړی دی، لا تبطلوا متا سزای کوي صدقاتکم خپل صدقې بالمنی سره د احسان والاذا او تکلیف ورکولو، کلذی پشان د هغو چې ينفقو خرج کوي ماله مال خپل ریاء د خودلو د پاره، یعنی د ریاکاری د پاره، الناسی خلکو ته، ولا او نه یؤمنو هغه ایمان راوړي بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت، فمثله پس مثال د هغو کمثلی پشان مثال دی صفوانین د صفا کانی چی علیه پاغی باندې ترابن خاوروی فاصابه پس رسیگی هغیتا وابلن تیز باران فترکهو پس هغه پریگ دی هغه صلدا صفا کانی چی لا یقدرون نبه هغی قدرت لري علی شیئن پسو سیز باندی مما دا غینه چی کسبو هغوی کسب کړی وي، یعنی کمایی کړی وي. والله او الله تعالی لا یهدی ناغه هدایت ورکوي القوم هغه خلکو لچی الکافرین کافران دي. ومثلو او مثال الذین د هغه خلکو چی ينفقون خرج کوي اموالهم خپل مال ابتغاء د تلاش کولو د پاره، مرضاتی د رضامندی الله د الله تعالی، وتثبیتا او د پخولو د پاره من انفسهم د خپل نفسونو، کمثلی لکه چې مثال جنت یو باغ دی بربوتن په یو اوچت ځای باندې، اصابها رسیږي هغې ته وابلن تیز باران، فآتت پس هغه ورکوي اکلها میوه خپله ضعفینی غبرګه یعنی دو چنده، فإن بیا کچری لم یصیبها اونرسی هغې ته وابلن تیز باران فطل نو نری باران په بریکټ کې ولیکئ پوره دی. والله او الله تعالی بما سره داغی چی تعملون تاسو عمل کوي بصیر خلیدو والدی. ایودو آیا خوخوی احدکم یو تن پتاسو کی ان چی تکونا شی لهو داغو د پارا جنتون یو باغ من نخیلین د کجورو و اعناب او دانگورو چی تجری بهیگی من تحتها داغی د لاندی الانهارو نهرونا یعنی ولی لهو داغو د پاره دی فیها پاغی کی من کلی هر قسم الثمراتی میویوی و اصابه او ارسیگی هغه الکبرو بوداوالی تا یعنی زوڑوالی تا، ولهو او دهغو ذریتون اولادوی ضعفاء کمزوری یعنی وڑوکی، فاصابها بیا ارسیگی هغو تا اعصارن تیز سیلی فیهی چی پاغی کی نارن اوروی فاحترقت پس هغه اسوزی کذالک دغشان یبین واضح کوي الله تعالی لکم ستاسو د پاره
الآیاتی نخی لعلکم د پاره د دې چې تاسو تتفکرون تاسو غور او فکر وکړئ. یا ایها الذین ای خلکو چاچی آمنو ایمان راوړی دی انفقو خرج کړئ من طیباتی د پاکیزه سیزونو نه ما سوچی کسبتم ګټلی دی تاسو و مما او دا غینه چې اخرجنا را وباسلی دی مون لکم ستاسو د پاره من الارضی د ځمکینا ولا او ما تیممو تاسو اراده کوئ الخبیثه د ناپاک منهو دا غینه چې تنفقون تاسو خرج کوئ ولستم او نه تاسو بیاخذیه اخستون کې داغه الا مگر ان دا چې تغمدو تاسو سترګې پټې کړئ فيه پاغي کې وعلمو او پوه شئ چې ان بشکا الله تعالی غنی ډیر بنیاز دی حمید ډیر تعریف والده. الشیطان شیطان یعیدکم وعده کوي ستاسو سره الفقر د تنگدستی یعنی محتاجی ویأمرکم او هغه حکم درکوي تاسو له بالفحشاء د بحیاي والله او الله تعالی یعیدکم وعده کوي ستاسو سره مغفرتن د بخنی منه د خپل طرفنه وفضل او د فضل والله او الله تعالی واسع فراخی والده علیم خپوه والده. یؤتی هغه ورکوي الحکمت حکمت من چالچی یشاء هغه غواړي ومن او چالچی یؤتا ورکړي شي الحکمت حکمت فقد نو بشکا اوتیا هغه ورکړي شو خیرن خیر کثیرن کثیر یعنی ډیر زیات وما او نه یذکرو نصیحت قبلوی الا مگر اولو الالباب عقل والا. وما او سوچی انفقتم خرج کړی تاسو من نفقتین سو خرج او یا نظرتم نظر امنی تاسو من نظرین سو نظر فإنا نبشک الله تعالی یعلمه پوه دی پاغی وما او نشتا للظالمین د ظالمانو د پاره من انصار سوک مددگار ان کچری تبدو تاسو ظاهروی الصدقاتی صدقی فنعم ما نسمر خدا هیا هغا و ان او کچری تخفوها تاسو پټوی هغا و تؤتوها او تاسو ورکړی هغا الفقراء فقیرانو لا فهو نو هغا خیرون بهتر ده لکم ستاسو د پاره و یکفر او هغه بلری کړي عنکم ستاسو نه من سیئاتکم ستاسو گناهونه والله او الله تعالی بما پاغیچی تعملون تاسو عمل کوي خبیر خبردار دی. الحمدلله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو ای خلکو چې ایمان مراوړی دی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى مزایا کوي خپلی صدقې د احسان د جتا وهلو سره او اذیت ورکولو سره تکلیف ورکولو سره. تاسو ګورئ موږ چې کوم 13 آیتونه ویلي دي په آیت نمبر 261 262 او 263 کې نو په دې کې الله تعالی د صدقې په باره کې د خرج کولو ترغیب ورکړی دی او فضیلتي بیان کړی دی. او په اولنی آیت کې دا خبره شوې وه چې انسان یوه دانه واچوي په ځمکه کې او د هغې نه بنده ته 700 دانې میلاویږي یعنی 9 وږي او په هر وږي کې بیا سل دانې وي. نو موږ ته د یو کجوري د $1 خرج کولو د فضیلت پته لګېدلې وه چې الله تعالی هغه 100 چنده سیوا کوي. او په دې کې ما تاسو ته ویلي وو چې کو دا په ښه ځای کې ورکړی شي د هغې تخم هم صحیح وي نیت هم صحیح وي نو بیا دا د ټولو نه زیات نفعمند یعنی پروفیټ والا خرج کول وي. نو د دې مثال هم د یو بزنس په شان دی لکه په بزنس کې چې بنده ته منافع ملاویږي نو دغه شان د الله تعالی په لاره کې کو تاسو انویسټمنټ وکړئ نو هغه 700 چنده هم ملاوي دي شي او د هغې نه سیوا هم ملاوي دي شي. بیا مونږ کتل
چې من او اذا یعنی د احسان د جتا وهلو او تکلیف ورکولو سره صدقه ضایع کیږي او کوم دوه څیزونه بهتر دي د هغې نه چې هغه تکلیف ورکړي بنده له رستو هغه دي قول معروف او مغفره یعنی چاته ښه خبره کول او معاف کول دا بهتر دي او نن هم په هغه سلسله کې دا خبره مخکې چلیږي او روانه ده او لکه ما چې درته ویلي وو د خرج کولو دا خبره د دې صورت د ختمېدو پورې روانه ده. دلته کې هم څه فرمایلی شو چې تاسو مه ضایع کوئ ځکه چې کو انسان ډېره غټه فایدې والا سودا هم وکړي لیکن کو دغه فایدې والا سودا د زیرو سره زره بخوري ملټیپلای شي نو که هغه ډېر هم غټ رقم وي نو څه وشي د هغې نتیجه به زیرو وي هر څه به ختم شي بوس برباد بشي. دا من او اذا داسې فرض کړئ لکه دا چې زیرو دی د دې زیرو سره چې کومه صدقه زره بخوري نو بیا د هغې نتیجه صفر وي. الله تعالی دلته فرمایل چې خپلې صدقې بچ کړئ دا د ضایع کېدو نه بچ کړئ دا د داسې سړي مثال نه دی چې هغه بخیل دی بلکې دا د هغه کس مثال دی چې هغه خپل مال لګوي د الله تعالی په لاره کې کالذی ينفق ماله رئاء الناس د هغه سړي په شان چې هغه خرج کوي خپل مال د ریاکارۍ دپاره خلکو ته د ځان ښیلو دپاره خرج کوي د هغه سړي مثال چې هغه احسان جتاوهي او تکلیف ورکوي د صدقې ورکولو نه پس د هغو مثال داسې دی چې هغه خلکو ته د ښیلو دپاره خرج کوي نو د هغو مال هم ضایع کیږي ځکه چې په ریاکارۍ کې خلکو ته په خیلو کې انسان د بل په نظر کې ځان ښه ثابتول غواړي او دا د هغو مطلوب وي د هغو په دې خبره پروا نه وي چې زه د الله په نظر کې څنګه یم د هغو غټ فکر دا وي چې خلک راته ګوري او که نه او کوچري معمولی شان هم د بنده په زړه کې د دې خبرې احساس وي چې خلکو ته زه څنګه ښکارم چې خلک ماته غټ وایي نو د هغو مال او صدقه ضایع شي او الله تعالی د داسې کس په باره کې څه فرمایلی دي ولا یؤمن بالله والیوم الاخر چې د هغو په الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان نشته دا ډیره خطرناکه خبره ده حالانکه دا خطاب چاته کیږي یا ایها الذین آمنو لیکن دلته الله تعالی څه فیصله اوروي او دا فیصله انسان نه کوي بلکې دا د الله تعالی فیصله ده الله تعالی فرمایي چې هغه ایمان نه ساتي په الله او د آخرت په ورځ دا ولې ویلی شو ځکه چې د هغو پوخ یعنی مضبوط ایمان نشته که چېرې انسان چاته د خیلو دپاره سنیکي کوي نو د دې مطلب دی چې د هغو خو په الله باندې ایمان شته دی نه ځکه چې که د هغو په الله تعالی باندې ایمان وی نو هغو ته به پته وه چې الله تعالی هر څه ولیدل هغو ته خو پته ده د الله تعالی په وړاندې دی زما عمل هغو ته خو د خیلو کوشش نه دی پکار چې څوک د ریا دپاره خپل مال خرج کوي هغه داسې دی لکه چې د هغو په الله تعالی باندې ایمان نه وي او بیا دا خبره د چا په علم کې راوستل چا ته خیل د چا په مخ کې داسې خبره کول نو د دې خو د سره ضرورت نشته بیا چې چا ته پته لګېدل پکار وو د چا دپاره چې دا کار شوی وو هغو ته خو پته ولګېده نو الله تعالی د دې خبرې فیصله وکړه چې هغه رښتینی ایمان والدینه نه د هغو په الله تعالی باندې ایمان دی او نه د هغو په آخرت باندې ایمان دی د آخرت په ورځ ولې ایمان نشته ځکه چې هغو غوښتل چې ماته په دنیا کې د دې سیله میلاو شي هغو په دنیا کې د خلکو تعریفونه غوښتل هغو غوښتل چې زه په دنیا کې لوی جوړ شم که چېرې د هغو په آخرت باندې ایمان وی نو بیا به هغو دا غوښته چې دا ماته په آخرت کې میلاو شوې او هغو ته به دا پته وه چې د آخرت ورځ څومره ګرانه ورځ ده او ماته به د دې نیکو هلته څومره ضرورت وي نو بیا به هغو په آخرت کې د دې د اجر امید ساتو لیکن هغو د دې اجر په دنیا باندې غوښتو په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د ریاکارۍ دپاره مونځ وکړو نو هغو شرک وکړو چې چا د خیلو دپاره روژه ونیوه نو هغو شرک وکړو چې چا بل ته د خیلو دپاره صدقه او خیرات ورکړو نو هغو شرک وکړو او دا حدیث هم مونږ اورېدلی دی چې اولني درې خلک چې په هغوی باندې به جهنم لمبه کیږي په هغوی کې یو هغه سخي کس به وي
هغه به په دنیا کې ډیر زیات سخاوت کوو او ډیر سوبه ورکول، لیکن داغونه چې کله الله تعالی تاسو کړی چې تا په دنیا کې څه حق ادا کړی دی، نو هغه به وایي چې ای الله چې زما سره سو نو هغه ما ستا په لاره کې ورکړی وو، او الله تعالی به ورته په جواب کې وفرمایي چې نه دا تا زما په لاره کې نه دی ورکړی، نه دا تا په دې وجه ورکړی دی چې تا وی چې ما ته خلک سخي وایي وا څومره هر څه ورکوي هغه خو دومره ډېر ډونیشن ورکړو، هغه خو دومره ورکړو، ګورئ دا څومره ډېره ورکوي، دا چې د چا دپاره ورکړی و نو تاسو ته واه میلاو شو، شهرت او تعریف درته میلاو شو په دنیا کې، دلته خو ستاسو دپاره هیڅ هم نشته، او دا خبره تاسو د ژوند په هر کار کې اپلای کولی شئ، که هغه د دنیا د اوچت نه اوچت کار وي، خو که په هغې کې ریاکاري وي نو ریاکاري هغه زیرو دی چې د هغې سره ټولې نیکۍ بربادیږي، که هغه ستاسو مونځ وي، که هغه روژه وي، که هغه قرآن زده کول وي، که هغه د چا مدد کول وي، او که هغه صدقه او خیرات کول وي، که هر قسم عمل وي، او په هغې کې معمولی شان هم دا خبره راغله چې زه د خلکو په نظر کې سویم، یا دا چې زه ښه جوړه شم د خلکو په نظر کې، چې زه څومره ښکلی تلاوت کوم، زما څومره ښکلی مونځ دی، ما څومره ډېر حفظ وکړو، ما څومره ډېر یاد کړو، زما څومره نمبرې راغلی چې خلکو ته پته ولګي، نو ټول هر څه تباه او برباد شي، چې زه په سټیج باندې ودرېږم او زما نوم پکې واخیستی شي، چې زه د خلکو په مخ کې اپریشیټ شم، دا ټول هغه څیزونه دي چې په دې کې ریاکاري ده، او شیطان بعضې وخت په انسان باندې غټ غټ کارونه خو وکړي، هغه وایي چې ټیک ده وکړه، او چې کله انسان خپل ځان ښه قابو کړي، په خپل نفس باندې بنده زور او زبردستی وکړي او غټ غټ کارونه وکړي، نیکی کول هم ګران کار وي، ځکه چې د انسان نفس په لاره کې رکاوټ جوړ شي، نو انسان بعضې وخت وکړي د نیکی کار، او د هغې نه پس شیطان بیا څه کوي، داسې ریاکاري وکړي چې هر شی ختم کړي. د دې مثال څنګه دی؟ دلته دا خبره د یو مثال په ذریعه بیان شوې ده، فمثله کمثل صفوان. د دې مثال داسې دی لکه یو صفا کاڼی چې هغه د پاسه ډېر خوین وي، لیکن د دننه نه سخت وي، په هغې باندې خاوره داسې نه پاتې کېږي چې په هغې باندې د بوټي سجړ راوخیږي، نو په هغې باندې علیه تراب، نو د هغې د پاسه څه دي؟ خاوره، ښه خاوره پې د پاسه ده، او د هغې په وجه داسې ښکاري چې دلته هم څه شی راخطي شي. اوس چې په هغې باندې چا څه تخم وکرو، دلته دا خبره حذف ده نه ده شوي، مطلب یې دا دی بیا څه وشي چې په هغې د پاسه بوټي راوخیږي، فاصابه وابل، نو راورسېدو هغې ته تیز باران، فترکه صلدا، نو پاتې شي هغه بالکل صفا، ولی ځکه چې هغه وینځلې شوه، او د هغې د پاسه چې کوم بوټي راختلی وو، که چېرته تاسو په غرایزو علاقو کې کتلی وي چې هلته کاڼي وي او چې په هغې د پاسه خاوره پرېوځي نو بوټي پرې راوخیږي، لیکن هغه ډېر زر اوبه ویسي، او د هغې وجه دا وي چې د هغې جړونه نه وي، ځکه چې لاندې خو کاڼي وي. اوس چې په هغې باندې باران وشي، که چېرې دا زرخیزه ځمکه وې نو بوټي به نور زیات تازه شوي وو، لیکن دلته څه شو؟ هغه ټول بوټي اوبه ویوړل او کاڼي هغه شان صفا پاتې شو. دا مثال موږ ته څه خبره بیانوي؟ دا د ریاکارۍ مثال دی. دغه معامله ګورئ د انسان وي، انسان په یو داسې کاڼي باندې تخم کرلی وي، په ظاهره باندې هغه ډېر تر او تازه او شاداب ښکاري، دینداري ډېره په نظر راځي، د کاڼي د پاسه چې کوم شینوالی ښکاري نو هغه داسې وي چې بنده وایي چې هی د دې بنده څومره ډېرې نیکۍ دي او څومره د نیکۍ کارونه کوي، ځکه چې لاندې خو کاڼی په نظر نه راځي، تاسو صرف په هغه شینوالي پسې ځئ چې واه واه دا بنده څومره ښه کارونه کوي، واه واه څومره نیکان خلک دي، څومره ډېر هر څه ګټي، نیکي داسې پکار ده، څومره ډېر دا هر څه د الله تعالی په لاره کې ورکوي، یا دا څومره غټ کار کوي، لیکن کتل والا ته دا په نظر نه راځي. یو باران به راشي او دا د دروغو پټې به ویسي، دا به ټول په اوبو لاهو شي، دا په کاڼي د پاسه پټې چې وي نو دا صرف نمایشي پټې وي،
صرف خلکو ته په نظر راځي. داسې پټې د یو دهقان د یو کسان په کار نه راځي. دا بره وي، د شوشه د پاره وي. دغه شان چې کله د قیامت ریله راشي، سخت ورځ به وي، سخت باران. وابلن لفظ چې دی نو وبال هم د دی نه دی. دغه شان چې کله د قیامت سیلاب وي، د ډیرو خلکو پټي چې په خوین او مهین کاڼي باندې وي نو هغه به ویسي. د هغوی به هیڅ هم باقي پاتې نشي، ځکه چې د هغې څه بنیاد نه و. د بنده چې کوم نیت و نو هغه صحیح نه و، په نیت کې ریاکاري وه. دغه شان په ظاهره مونږ ډیر ښکلي کارونه کوو، خلک ډیر ښه تقریرونه کوي، ډیرې رکوع او سجدې تاسو ته په نظر راځي. په حقوق باندې هم ډیرې ښې خبرې کیږي. نو څو شي د هغې نه پس دا هر څه د څه دپاره وي؟ د خیلو دپاره، ځکه چې دننه هیڅ هم نه وي. او کوم خلک چې په انصاف باندې غټې لیکچرې ورکوي، هم هغه خلک په خپلو کورونو کې د خلکو سره بې انصافي کوي، په مسجدونو کې داسې رکوع او سجدې کوي، او د بهر د خلکو سره هغوی دومره تکبر او لویۍ مظاهره کوي چې څوک په حقوق باندې دومره غټې خبرې کوي چې خپل وخت راشي نو حسد، بغض او د ظلم په لاره باندې روان وي. نو ظاهره ده دنیا د امتحان ځای دی، دلته د هر کس آزمایش دی، او دا آزمایش د روټین یعنی معمول په حالاتو کې نه وي، په خاص حالاتو کې وي. لیکن په هغې کې زمونږ په شان خلک فیل شي. خبرې خو مونږ ټول ډیرې ښې کوو، نو پته لګي هغه وخت چې کله د عمل په ذریعه ثبوت ورکول شي، نو پته لګي چې هغه خبرې خو خلکو ته د خیلو دپاره وي، او د خلکو په مخ کې خپل ځان د نیک ثابتولو دپاره وي. هغه د خپل ځان د پوهې دپاره وي چې خلکو ته پته ولګي چې زه څومره پوهه او هوښیاره یم، زه څومره نیکه یم، زه څومره لویه یم. دا ټول هر څه د خلکو دپاره وو، په عمل کې خو هیڅ هم نه وو. د الله تعالی په مخ کې خو به دا خبرې کار نه کوي، د الله تعالی په مخ کې خو دا ریاکاري کار نه کوي. لکه په دنیا کې چې مونږ خلکو ته ځان ښه ښکاره کړو، او زمونږ خیال وي چې مونږ پاس شو، خلکو مونږ له یو سرټیفیکیټ راکړو چې واه ته خو ډیره ښه یې، او شاباسي ورته میلاو شي، نو زه پاس شم. نو الله تعالی به د دې خبرو پروا نه کوي. خلکو له دوکه ورکړی کیدی شي، لیکن الله تعالی له نشي ورکړی کیدی، ځکه چې هغو ته د نیتونو دننه هم پته وي. نو د هغوی دا پټې چې دی که نه، دا څه دی؟ هغه کوم ظاهري عمل چې دی که نه، او صفوان څه دی؟ هغه د دننه نیتونه چې کله باران راشي نو اوس تاسو پوه شوئ چې هر یو شی څه ډیپیکټ کوي، یعنی څنګه واضحه کوي. نو په کار ده چې دلته تاسو پوه شئ چې صفوان څه شی دی، تراب څه شی دی، او وابل څه شی دی. صفوان چې دی نو دا د دننه نیت دی، د دننه نه سخت دی، او د پاسه پی خاوره ده، او د خاورې د پاسه سودی پټې دی. نو دا زمونږ د پاسه نیکی دی. مونږ خلکو ته ښیو چې مونږ صدقې ورکوو، مونږ سبقونه وایو، مونږ خپل ځان دومره ښه ښکاره کوو، بس په منډه یو په نیکیانو کې. لیکن یو د قیامت ریله راځي، یو وابل راځي. هغه قیامت چې دی که نه، هغه واقعي چې وبال دی. د سختۍ ورځ راځي، فترکه صلدا. اوهو، هیڅ هم پاتې نشو. اوس صلدا مخې له راغی، هغه چې لاندې وو هغه اوس مخې له راغلو. هغه خو هر څه وینځلی شو، هغه خو واش شو. یوه د سختې ورځ راله نو پته ولګېده چې اصلیت څه وو. هغه خو کاڼی دی، خالی به وي، په هغه ورځ به د اجر نه بالکل محرومه شي. نه د صدقې اجر، نه د مونځ اجر، نه د قرآن د ویلو اجر، دا هر څه به ضایع شي. الله اکبر. ګورئ د باران په ورېدو سره خو په کار دا وه، کو چېرې دا د صحیح نیت سره شوی وی، کوم چې مخکې مثال را روان دی چې د دې سره خو پټې نور تازه شوی وی، یعنی هلته به 200 چنده میلاویږي بنده ته. لیکن دا باران داسې وشو چې صلد په نظر راغی، ځکه چې هغه د مخکې نه صفوان و، هغه د سوزرخیزه ځمکه وه. الله تعالی دې بچ کړي د دې انجام نه. انسان خپل ځان هم په دوکه کې ساتي، ځکه چې کوم کس کتو والا دی نو هغه په ظاهره باندې ګوري او تعریفونه کوي، او انسان واقعي په دې دوکه کې راشي چې زه واقعي څومره نیکه یم، حالانکه هغه هیڅ هم نه وي. په هغې کې دننه خو هغه کاڼی دی، هغه زرخیزه ځمکه نه ده چې په هغې کې د نیکۍ جړ لګېدلی وي او چې مضبوط شوی وي.
او هغه دانه به 200 چنده وي. لیکن دا خو هغه ځمکه نه ده ځکه چې نیت خراب دی. ګورئ یو ریاکار کس خلکو ته دا ښیي چې ما هم پټی جوړ کړی دی، زه هم تخم کرم، لیکن چې د الله تعالی په مخ کې ودرېږي نو هیڅ په نظر نه راځي چې هغه پټی چیرته لاړو. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هغوی په قدرت نه لري، نه به قادر په هیڅ څیز مما کسبو د کوم چې هغوی ګټه کړې وي، کمایي کړې وي، کوم مهنت چې هغوی کړی و کنه، مهنت خو یې کړی و، منځونه یې کړي وو، قرآن یې ویلی و، صدقه یې ورکړې وه، او په دې ټولو کارونو کې مهنت لګي، خپل ضروریات بنده کټ کړي، نو هله بیا بنده ورکولی شي بله. نو دا دومره انویسټمنټ چې دوی کړی وو د دې اجر په میلاوېدو باندې د هغوی هیڅ قدرت نشته. تباه شو د دوی ټول مهنت، هر سوی په اوبو باندې لاهو شو. اوس خو هیڅ هم په لاس باندې راتلو والا نه دي، هیڅ اختیار نشته د دوی سره چې هغه اجر راوړي دوی خپل ځان له. والله لا يهدي القوم الكافرين، الله تعالی هدایت نه ورکوي کافر قوم له. کافر قوم والا څوک دي؟ دلته د دې نه مطلب ناشکر خلک هم دي چې هغوی ناشکري کوي، او هغوی هم دي چې د کفر په لار روان شو. ځکه چې ګورئ الله تعالی فرمایل چې د هغوی ایمان نشته نو هغوی کافران شول، یعنی ریاکاری کفر دی. دا کفر طرف ته بوزي بنده، دا د مؤمن صفت نه دی، دا د کافر نښه ده، د مشرک نښه ده. او ګورئ نن په مونږ کې څومره ریاکاری ده، نه صرف د دین په معامله کې بلکې په هره معامله کې. زمونږ ژوند څه دی؟ د نورو خلکو په مخ کې شوشه کول، هغوی ته دوم دام خیل، خپل نمایش، خپل لویي، د خپلو جامو، د خپلو پیزارو، د خپلو کالو، د خپلو کورونو، د خپلو گاډو، د خپلو بچو، د ژوند په هره شعبه کې زمونږ نمایش په نظر راځي. ځکه چې زمونږ د ننه هیڅ هم نشته، او په ریاکارۍ کې بنده پیسه هم لګوي، وخت هم لګوي، منډه ترړه هم وهي، څومره محنتونه کوي، لیکن د هغې نتیجه سوي زیرو. بیا هم مونږ د دې کارونو نه منع کیږو. مونږ وایو چې خلک بس وایي، په اصل کې مونږ د خلکو په نظرونو کې ښه کېدل غواړو، او د هغې دپاره مونږ څومره منډه ترړه وهو چې په کومه ورځ زمونږ فکر داوي چې د الله په نظرونو کې زه څنګه یم، زه د الله په نظر کې ښه یم او که نه، نو بیا زمونږ دا بیکاره فکرونه ختم شي، بیا به مونږ په سکون کې یو. اوس ولې مونږ بې سکونه یو؟ ځکه چې مونږ د ټولو د راضي کولو کوششونه کوو، او په آخر کې بنده د هیڅ چا په نظر کې هم لوی نه وي، خلک هسې هم ناراضه وي، او د الله تعالی ناراضي هم بنده په خپل سر باندې واخلي. ځکه چې داغو په ذهن کې دا خبره نوي چې الله رانه راضي شي، داغو ټول فکرونه د خلکو د راضي کول وي، او داغوی په مخ کې ځان لوی ثابتول وي. الله دې مونږ ټولو له هدایت راکړي، آمین. ای الله مونږ د ریاکارۍ نه محفوظ اوساتې، آمین یا رب العالمین. اوس د یو بل سړي مثال را روان دی. دا یو داسې کس دی چې هغه د الله په خاطر په صحیح طریقه سره خرج کول واله دی، او د هغې نه پس به موږ د داسې سړي مثال بیا ګورو چې هغه بیا ریاکار دی. نو دلته 2 مثالونه د ریاکارۍ دي، یو په دې آیت کې او یو په آیت 266 کې دی، او په منځ کې د هغه کس مثال دی چې هغه خالص د الله تعالی دپاره خرج کول کوي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، او مثال د هغه خلکو چې هغوی خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله، د الله تعالی د رضا په تلاش کې. د هغوی نیت سوي چې زما رب زما نه راضي شي، هغه کو خرج کوي هم نه صرف د الله تعالی د رضا دپاره. د دې مطلب دی چې د هغوی د الله تعالی رضا دومره محبوبه وي، د هغوی په الله تعالی باندې دومره یقین وي، دومره د الله تعالی سره محبت وي چې هغوی د الله تعالی په لاره کې خرج کوي او په هغې باندې خوشحالي محسوسوي. دا ډېره غټه خبره ده، ځکه چې انسان خپله د محنت کمایي هغه ځای نه خرج کوي چې تر څو پورې د هغو سره محبت نه وي. نو د هغو مقصد څه وي؟ صرف دا چې زما رب زما نه راضي شي، او وتثبیتا من ربهم، او د خپل نفس د پخولو دپاره، د جمع کولو دپاره
په تثبیتا منهم کې اولنۍ خبره داده چې هغوی ته ثابت قدمی ملاو شي، چې په ایمان کې ورته ثابت قدمی ملاو شي، چې ایمانی مضبوط شي، پوخ شي، چې په څنګه حالاتو کې خرج کړي، چې څنګه خرج کوي نو هغه امره بنده ته ثابت قدمی ملاویږي په ایمان کې. د دې مثال داسې فرض کړئ لکه تاسو د الله تعالی په لاره کې څه ورکړل. په اوله کې ستاسو یره وي چې زه خو یې ورکومه لیکن زما خپل هم ضروریات دي، او چې څنګه تاسو ورکړه نو لږې ورځې پس الله تعالی تاسو له بونس درکړو د څه ځای نه، د یو داسې ځای نه تاسو له راشي چې تاسو د هغې سوچ هم نه و کړی. ایکدم ستاسو زړه مضبوط شو، ستاسو د الله په خبره باندې څنګه یقین پیدا شو، ثابت قدمی درته میلاو شوه، جماع راغی، نو دا تثبیت پوره یقین دی. ثابت قدمی دا کوم مال چې هغوی خرج کړو نو هغه مال هغوی جمع کړو. دویمه معنی د دې دا ده چې پوره د یقین او سوچ او پوهې سره خرج کوي. داسې نه ده چې ننی درس واورېدو او په جوش کې سیزونه د الله په لاره کې ورکړل. نه، دا عارضي ورکړه نه وي، بلکې د زړه سره، د ثبات سره، د ثابت قدمۍ سره، د یقین سره هغوی خرج کوي. یعنی ښه د غور او فکر سره، د ارادې سره. هغې ته ویلی شي تثبیتا من انفسهم. نو امید دی چې په دواړو معنو به تاسو پوه شوي یې. یو معنی دا ده چې په نیکۍ باندې ثابت قدمی، د مال د خرج کولو سره ثابت قدمی راځي، د انسان یقین نور مضبوط شي، او بعضی وخت د بندنه مصیبت را لري شي او بیا د هغو یقین وشي، ایکدم بنده له خیال راشي چې دا ما هغه صدقه ورکړې وه نو ځکه زه الله تعالی د هغې په وجه باندې بچ کړم، نو د هغې سره هم ثابت قدمی راشي. او یا داسې هم وشي چې بنده په زړه کې یو راحته، یو سکون، یو اطمینان محسوس کړي، دا هم ثبات دی. د ثابت قدمۍ دپاره خرج کول ډیر ضروری دي. چې کله تاسو خرج کړئ نو بیا دا ثابت قدمی راځي، او دا جذباتی خرج کول نه وي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم به داسې خرج کول. ابن مسعود فرمایي رضی الله عنه چې کله د صدقه آیتونه راغلل نو موږ د بوج چتولو کارونه شروع کړو، مزدوري مو شروع کړه چې موږ خپله مزدوري صدقه کړو. سوچ کوئ چېرته موږ داسې سوچ کړی دی چې مونږ پیسه وګټو د دې دپاره چې مونږ د الله تعالی په لاره کې صدقه ورکړو. مونږ ګټو د څه دپاره چې زمونږ ضروریات پوره شي، فلانې شی واخلو، ډینګې شی واخلو. لیکن داسې هم خلک وو هغوی پیسه د دې دپاره ګټله چې د الله تعالی په لاره کې خرج کړو، او چې هغوی ته به کومه غله یا کجوري میلاوېدې نو هغه به یې په صدقه کې ورکولې. ابو مسعود رضی الله عنه وفرمایل چې نن د دې صدقې په وجه د ډیرو سره په لکونو دینارونه دي او صدقه نه کوي. دا روایت په بخاري کې دی. د صدقې در سره سنوي نو سو کمایي وکړئ چې د الله تعالی په لاره کې صدقه کړئ، ځکه چې الله تعالی در له لاس پې درکړي دي. د دې سوچ سره چې زه صدقه ورکړم، او دا هغه کس کولی شي چې چاته په صدقه کې خپله فایده په نظر راځي. دا نه ده چې زه د بل لپاره څه کومه، زه چې د دوی دپاره لږ څه وکړمه چې دوی ته څه فایده میلاو شي. چې کله د انسان داسې سوچ وي نو بیا هغوی نورو ته په کوز نظر باندې ګوري چې زه 12 ورکړم د دو په کار راشم لکه چې زه ډېره لویه یم. نه، سوچ دا پکار دی چې د دې سره به ماته څه میلاو شي. په کمزورو او محتاجو باندې خرج کول که د دې سوچ سره وشي نو هغه به ستاسو ډېر مدد وکړي، او هغه دی ابتغاء مرضات الله، چې ستاسو سوچ دا وي چې د دې په ذریعه به زما رب زما نه راضي شي. او هغه بنده هله کولی شي چې کله د بنده دا سوچ وي چې یو ورځ را روانه ده چې زه به د الله په مخ کې ولاړه یم، زه به کمزور یم، زه به فقیره یم، زه به محتاجه یم. لکه نن چې دا بل بنده غواړي نو دغه شان به یو ورځ ماته سخت ضرورت وي د الله تعالی د رحمت. په هغه ورځ به زما نه بل غټ فقیر نه وي، زما لمن چې به څومره خالي وي دومره به بله د چا نه وي، زما نه به بل زیات محتاجه نه وي په هغه ورځ. او په هغه ورځ به زه د الله تعالی نه د هغو د رحم خیرات غواړم. که چېرې زه نن خرج کړم او زما رب راضي شي نو د هغو د رحم د غوښتو زه مستحقه یعنی حقداره جوړېدی شم. که نن زه په کمزورو باندې خرج کړم نو سباله زه د الله تعالی د رحمت تمه کولی شم، زه د هغو رضا بیا موندی شم.
پوه شوئ؟ نو خپل ځان فقیر محسوس کړئ. دا فقیر خو دومره محتاج نه دی څومره چې به زه په هغه ورځ یم. ځکه چې د هر انسان سره د خپل راتلونکي وخت فکر وي، د مستقبل فکر وي چې نن دا بچت کړم، زما به څه کېږي، څوک به زموږ مدد کوي. نو موږ همیشه څونه څو بچ کوو. دا د انسان نیچر دی. نو د هغه راتلونکي وخت سوچ وکړئ چې کله به ډېره زیاته محتاجي وي. کو نن 12 ورکړم نو ماته به د الله تعالی رضا میلاو شي، نو بیا خرج کول ګران نه وي. چې څوک د تثبیت من انفسهم سره خرج کوي او د ابتغاء مرضات الله سره خرج کوي، نو د هغې مثال دی کمثل جنه. د هغې مثال داسې دی لکه چې یو باغ وي، بربوتن چې هغه په ربوه کې دی، په یو اوچت ځای کې دی. چې کوم باغ په اوچت ځای وي نو هلته د اوبو هیڅ مسله نه وي. نو دا باغ په اوچت ځای دی. اسودي اصابها وابلون، هغې ته رسی تیز باران، او چې هغې ته دا تیز باران ورسی نو د هغې دپاره به ډېر فایده مند وي. ځکه چې د دې باغ جړونه مضبوط دي. که باران ډېر تیز هم شي نو دا به نه وړي. لکه په مخکینی مثال کې چې وو، هلته باران هر څو وړي وو په سلدا کې. د تیز باران سره به دا باغ نور تر و تازه شي، ځکه چې دا په ډېر اوچت ځای دی. فآتت اکلها ضعفین، نو دا به میوه ورکوي غبرګه، ډبل فایده به رسوي هغو ته. فإن لم یصبها، بیا که هغې ته ونه رسي تیز باران، فطل، نو د هغې دپاره نری باران د پشم په صورت کې هم پوره دی. که تیز بارانونه شي نو بیا هم د دې باغ فایده ده، ځکه چې ځمکه ښه ده. نو د معمولی باران سره به هم ښه فصل را وخیږي. نو دا د چا مثال دی؟ دا د داسې بنده مثال دی چې د هغو نیت صفا دی. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې که وابل راشي نو هم ښه ده، او که فطل راشي نو هم دا فایده ورکوي. د دې مطلب دی چې دا وابل یعنی تیز باران، یعنی که په صدقه کې د هغو نیت ډېر زیات خالص دی، د خیر جذبه پکې ډېره زیاته ده، د نیکۍ جذبه یې مضبوطه ده. چې څومره د دو په جذبه کې ډېر خلص وي نو هغومره به دو ته فایده زیاته میلاویږي. نو د دو فصل به 100 چنده شي. یعنی چې الله ته ورسي. لکه مونږ چې د کجوري خبره کړې وه چې هغه به د احد غر برابر شي. که یو کجوره 200 ځله هم شي نو د احد غر همره نشي کېدی. لیکن د دې مطلب دی چې دې بنده ته د 200 ځلو نه هم زیات اجر میلاو شو. نو الله تعالی ولی دې بنده له دومره زیاته کړه؟ ځکه چې د دو نیت خالص وو، د دو د ورکولو جذبه ډېره ښه وه، د نیکۍ جذبه یې مضبوطه وه. نو چې څومره جذبه ډېره وي نو هغومره به فایده زیاته وي. تاسو ګورئ چې خلک ګرځي چې څوک کونډه ده، یتیم کوم ځای دی، بیا د هغوی پته کوي او د هغوی مدد کوي، او دومره په پټه د هغوی مدد کوي چې چاته پته هم ونه لګي. او په دې کې دا نه وي چې هغوی په کروړونو باندې ورکوي نو ځکه دومره غټ اجر دی. نه، د تیز باران مطلب دا دی چې جذبه خیری ډېره زیاته وي. د تیز باران په شان اخلاص یې دومره ډېر دی چې د چا دومره زیاته جذبه وي نو ظاهره ده بیا به هغو ته ډېره فایده ورکوي. او چې څومره اخلاص ډېر وي نو میوه به ډبل وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې 1 درهم د 1 لاک نه وګټله. یو سړي تپوس وکړو چې یا رسول الله دا څنګه؟ چرته 1 درهم او چرته 1 لاک درهم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو سړی چې هغه ډېر زیات مالدار وي او هغه د خپل نه 1 لاک دیناره په خیرات کې ورکوي، او یو کس هغه دی چې د هغو سره صرف 2 درهم دي او هغو د هغې نه 1 درهم په خیرات کې ورکړو، نو 1 درهم د 1 لاک نه سیوا شو کنه. دا د نسائی حدیث دی. یو ډېر مالدار کس 1 لاک ورکړي نو د هغو دپاره لاک سودي، او بل داسې بنده دی چې د هغو سره صرف 2 روپۍ دي او هغه د هغې نه 1 روپۍ ورکړي نو 1 روپۍ والا د هغو نه وګټله که نه. دا شان د انسان جذبات، د هغو حالات، یا چا په څنګه طریقه باندې ورکړه، پټه یې ورکړه که په ظاهره یې ورکړه، تاسو د کوم نیت سره ورکړه، ستاسو لاس کولاو و او که تنګ و، هغه وخت ستاسو د نور مال امید و د راتلو او که نه، او ستاسو دا خیال و چې زما به څه کېږي. ډېر خیرونه دلته کاونټ کېږي، شماریږي.
په کوم ځای کې چې مو ولګوله څنګه مو ولګوله نو د دې هر څه سره په اجر کې ډېر فرق راځي او که هغه تیز باران نه وي وابل نه وي نری باران وي نو بیا به هم هغه باغ خشین وو ولی ځکه چې ځمکه هوا زرخیزه وه نو د هر ایماندار کس اخلاص یعنی داغو خلوص داغو د نیک کار په وجه اجر سیوا کیږي چې څنګه داغو نیت وي څنګه هغه خرج کوي چې څنګه داغو حالات وي ځکه چې الله تعالی ته خو د هر څه پته ده کنه نو د هغې مطابق داغو اجر ډیر زیات کیدی شي د یو کار 10 چنده هم میلاویدی شي او 200 چنده هم میلاویدی شي 2000 هم کیدی شي او 1000 هم کیدی شي نو دا هر څه د بنده په جذبه باندې منحصر وي والله بما تعملون بصیر الله تعالی ګوري هغه ته ټوله پته ده چې څوک د ریاکارۍ سره ورکوي څوک پټه ولی ورکوي او څوک په ښکاره ولی ورکوي د هغې شاته د هغو نیت څه دی د چا څومره طاقت و د ورکولو بیا هم هغه ورکړه صدقه کو زمونږ جذبه خیر د وابل یعنی تیز باران په شان نوي کو د طل په شان وي نو بیا هم هغه ته ښه اجر میلاویدی شي نری باران هم پوره دی کو په خاوره کې اوبه ده په خاوره کې د اوبو څه مطلب دی د دې مطلب دی د بنده ایمان چې کله د بنده د ایمان سره جذبه خیر شدت والوي نو ډیره فایده به ورکوي لیکن که د بنده جذبه خیر دومره شدت واله نه هم وي بیا هم میوه ورکوي یعنی لږ شان نیکی هم فایده ورکوي په دې پوه شوي چې د رب وا څه مطلب دی او د وابل او طل څه مطلب دی چې تر څو پورې مونږ په دې نه یو پوهه نو بیا په خبره باندې بنده نشي پوهېدی نو دا رب وا په زړه کې د دننه ایمان مانه ورکوي ځکه چې زرخیزه ده دا ځمکه په دې کې د نیکیانو د کرلو صلاحیت موجود دی په دې کې د خیر جذبات دي اخلاص دی د ډېرې زیاتې نیکۍ کولو جذبه راغله نو داسې باغ به ډیره زیاته میوه ورکوي او که طل هم وي نو خیر دی ډیره زیاته به نه وي بیا به هم میوه ورکوي لیکن ثواب به په دواړو صورتونو کې میلاویږي اولنې صورت والا اجر ډیر زیات دی نو که زه تاسو غواړو نو د یوې صدقې سره مونږ ډیر هم ګټلی شو او کم هم ګټلی شو دا په مونږ باندې ډیپند کوي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ولی پتاسو کې یو کس غواړي چې وي د هغو یو باغ د کجورو او د انګورو اوس دا مثال د چا ورکړی کیږي ما تاسو ته ویلي وو چې د ریاکار به یو بل مثال هم راځي نو دا د ریاکارۍ یو بل مثال دی چې دا د بنده په زړه کې ډېره غټه یره پیدا کوي په دې کې سودی یو سړی دی او د هغو یو باغ دی الله تعالی تپوس کوي چې تاسو غواړئ چې تاسو دی د دې سړي په شان شئ د یو سړي سره داسې باغ دی چې په هغې کې کجوري هم دی انګور هم دی د کجورو او انګورو خبره ولی راغله په دې کې نورې هم اونې دي او جنه څنګه باغ وي چې په هغې کې ډېرې زیاتې اونې وي دومره اونې چې ځمکه پکې ښکاري نه ګڼې اونې خطر او تازه شین باغ لیکن دلته د کجورو او انګورو لفظونه جدا جدا راغلو ځکه چې دا دوه میوې خاص طور ډېرې فایدې واله میوې دي د دې نیوټریشس ویلیو ډېر ښه دی د کجوري یوه حصه د جسم حصه جوړیږي نو دلته د باغ د قیمت اندازه لګي چې څومره قیمتي باغ دی او بله خبره دا ده چې د کجوري ونه په یو کال یا 2 کې نه لویږي د دې دپاره ډېره زیاته موده پکار وي بعضې وخت 10 کاله هم اخلي او د انګورو بوټي ډېره زیاته خواري غواړي نو دلته د دې خبرې پته لګي چې دې بنده په باغ کې ډېر وخت لګولی دی ډېر محنتي کړی دی ځکه خو د هغو سره د کجورو اونې دي او انګور هم دي نو د دې مطلب دی چې هغه ډېر محنت کړی دی په دې باغ کې تجري من تحتها الانهار لاندې پکې د اوبو نهرونه بهیږي د باغ د پاره د ټولو نه ضروري اوبه وي نو په دې باغ کې اوبه هم ډېره تیره ده تاسو به سوچ کوئ دا به څومره شین باغ وي که نه له فيها من كل الثمرات او په دې باغ کې د هر قسم میوه ده نو په دې کې میوه هم راځي سبزي هم راځي هر څه پکې راځي د داسې باغ دپاره بیا څومره پلانینګ پکار وي ډېر محنت ورله پکار وي څومره مال ورله پکار وي یعنی جسمانی محنت هم پکې دی پیسه پکې هم لګول دي او که محنت پکې کوئ
نو وخت هم پکې لګي کنه. د دې مطلب دی چې بنده ډېر غټ مهنت کړی دی. اوس سو شو واصابه الکبر. اوس سو شو، اوس دی بوډا شو، یعنی باغ د هغو د ژوند ټوله کمایي ده. هغه خپل ټوله ځواني د دې په خصمانه کې تیر کړه. اوس دی بوډا شوی دی او اولادي کمزوري دی. یعنی هغه په ډیر عمر کې واده وکړو نو بچي واړو دي. یعنی هغه خپل ټول وخت باغ لور کړی وو. یعنی بچي هم په دو ډیپندنٹ دي، د دو لاس ته ناست دي، د دو مدد نشي کولی. د هر انسان دا کوشش وي چې خپل بوډاوالي له سو سرمایه ضرور ږدي. ځکه اکثر د خلکو ریټایرمنټ فنډز وي، پنشن وي. دا ولی وي؟ ځکه چې هر کس وایي چې په بوډاوالي کې زه په چا باندې بوج نشوي. ځکه چې په بوډاوالي کې بیا بنده پیسې نشي ګټلی. انسان وایي چې سو پیسې را سره وي، او که د انسان سره مال نوي نو دا سوچ کوي چې زه بچی مشته چې دوی لوی شي او زه بوډا شم نو د دې سره به اوسم. او اولاد هم انسان ته سهاره ښکاري په دنیا کې. نو اوس د دو اولاد ډیر وړوکی دی. اوس سو شو فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. بیا هغه ته ورسی یو سیلی والا طوفان، یعنی یو ټورنیډو چې په هغې کې اور هم دی. اوس چې ټورنیډو راغی او په هغې کې اور هم دی نو د هغې به سو حال وي. فاحترقت، هغه به وسوځي. څه به وسوځي؟ هغه باغ ټول وسوځېدو، ټول باغ ختم شو. د دې بوډا حالت ته وګورئ چې د دې بنده حالت به څه وي. په هغه بنده به څومره غم وي، څومره مایوسي وي، څومره ډیپریشن به وي هغو ته، چې هغه په داسې وخت کې لوبه وبایلي چې کله هغو ته ډېر ضرورت و د ګټي. د هغو خپل لاس پې اوس کار نه کوي، د هغو طاقت ختم شوی دی، د هغو بچي واړه دي. دا باغ د هغو ټوله سرمایه وه او هغې ته هم اور ولګېدو او هیڅ ورسره هم باقي پاتې نه شو. نو ای خلکو تاسو اندازه ولګوئ، ای خلکو تاسو غواړئ چې تاسو سره داسې وشي. دغه حالت په د هغه کس وي چې څوک د ریاکارۍ سره خرچ کوي. هغه به هم سوچ کوي چې ما هسپتال جوړ کړی دی، ما مسجد جوړ کړی دی، ما دومره ټایم دین لور کړی دی، ما یتیمخانه کلاو کړې وه، زما د ویلو سره دومره خلکو ته فایده ورسېده، دومره خلکو سبقونه ووې، د دومره خلکو په کورونو کې دین را ژوندی شو. الله اکبر. او دا ټول اجر او ثواب زما د الله تعالی سره جمع دی، د الله سره موجود دی. زه خو به هلته ځمه او هلته به راته هر څه میلاو شي. ګورئ زما په وجه څومره خلکو ته فایده ورسېده. نو انسان داسې سوچونه کوي په دنیا کې. الله اکبر. او چې څنګه په بنده باندې بوډاوالی راشي او دلته بوډاوالی څه ریپرزنټ کوي، یعنی د هغو ژوند تیر شو او هغه الله تعالی طرف ته لاړو، نو هلته اوس هغه هیڅ هم نشي کولی، طاقت پاتې نشو، یعنی د هغو ځواني ختمه شوه. د دې مطلب دی چې هغه اوس واپس دنیا ته نشي راتلی بیا چې عمل وکړي. پوهیږئ که نه؟ نو بوډاوالی راغی او د هغو اولاد هم کمزوری دی، اولاد هم په کار نه راځي او خپل نامعمل ته یې وکتل نو د هغو هر څه سوي وو. د ماچسو یو تیلی څومره غټو غټو عمارتونو ته اور لګوي، دغه شان د ریاکارۍ یو تیلی کڼکې ورته هم ویلی شو مونږ چې هغې د دو ټولې نیکۍ سېزلي دي، نو هیڅ هم پکې نه وو. او د هغو حال اوس څه دی چې هغه اوس واپس دنیا ته نشي تلی. اوس خو د هغو سره د نیکۍ کولو چانس هم نشته، د هغو اولاد هم د هغو د هیڅ کار قابل نه دی. د داسې بنده حسرتونه وګورئ، هلته به د هغو څه حال وي چې کله د هغو ټولې نیکۍ ریاکارۍ خوړلې وي او د دو ډېره غټه توقع وه چې په دې بوډاوالي به زما دا باغ زما په کار راشي. دغه شان دې بنده سوچ کړی وو چې کله زه الله تعالی طرف ته لاړ شم چې ما خو ډېرې نیکۍ جمع کړي دي، هغه به مې په کار راشي. نو ده ته به وویلی شي چې تا چې کوم تعریفونه هلته اخیستي وو د خلکو نه، اوس خو ستا دپاره هېڅ هم نه دي پاتې شوي. په ځوانۍ کې د باغ نه فایده اوچته کړې وه، هغه وخت تیر شو او اوس بوډاوالی راغی. نو ای خلکو سوچ وکړئ د داسې بنده کیفیت ته. ولې تاسو داسې حالت ته تل غواړئ؟ نو بیا ځان بچ کړئ د ریاکارۍ نه او ځان بچ کړئ د احسان د جتا وهلو نه او د اذیت یعنی تکلیف ورکولو نه.
خپل ځان بچ کړئ د خالی لاس نه، خپل ځان بچ کړئ د هغه ورځ نه چې په جسم کې به څه طاقت نه وي نه به قوت وي چې بنده بیا باغ ولګوي. او دا د څو باغ و؟ دا د نیکیانو باغ و. په دې کې هر قسم میوه وه، هر قسمه نیکی کړې وه. د فلانی خدمت یې کړی و، قرآن به یې وی، منځونه به یې کول، ریاکاري پکې راغله او ټول مال وسوځېدو او خالی لاس پاتې شو. هغوی چې د دې ګټه به زه خورم، لیکن د خوراک په وخت کې د هغو د لاس نه هر څه لاړل. نو انسان چې د بوډاوالي دپاره کومه کمایي کوي چې هغه وخت به ماته د دې زیات ضرورت وي، نو یو وخت هغه هم را روان دی چې واقعي بوډاوالی به راشي د قیامت د ورځې. هغه هم یو بوډاوالی دی، د هغې دپاره هم فکر پکار دی چې هغې له څه کمایي وکړو. موږ د خپل ژوند د بوډاوالي سوچ کوو، دواړه یو شی دی، ځکه چې په قیامت کې به هم هر طاقت ختم شي، هغه ورځ به هر سهاره ختمه شي. دا واقعي په دې آیت کې ډېر غټ عبرت دی. کجوري او انګور ډېرې غټې غټې نیکۍ دي او نور هم ثمرات دي، یعنی میوې دي، نیکۍ دي. لیکن بعضې وخت حالات داسې شي چې زموږ څوک څه بې عزتي وکړي او موږ ایک دم په غوسه کې راشو او داسې خبره وکړو چې زموږ هر څه په اوبو کې میلاو شي او اوبه یې ویسي. یا څوک زموږ تعریفونه شروع کړي نو موږ نور تیز شو، نو بیا زموږ هغه ټولې نیکۍ په ریاکارۍ کې لاړې شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان جنت ته دومره نږدې وي چې یوه لویش فاصله وي جنت ته. هغه د خولې نه داسې څه خبره وکړي چې د هغو هغه ټولې نیکۍ بالکل ختمې شي او هغه د جنت په ځای جهنم ته لاړ شي. نو انسان له څومره احتیاط او یره پکار ده. موږ څنګه دا سوچ کولی شو چې موږ سیف یو، موږ محفوظ یو؟ دا سوچ موږ څنګه کولی شو؟ په ابن کثیر کې یو روایت راځي او په بخاری کې هم دی. حضرت عمر رضی الله عنه د صحابه کرام رضی الله عنهم نه تپوس وکړو چې تاسو ته پته ده چې دا آیت د څه په باره کې نازل شوی دی؟ هغې وی چې الله ته زیاته پته ده. هغه ناراضه شو او وی چې تاسو ته پته ده او که نه؟ د دې خبرې صفا جواب مال راکړئ. ابن عباس رضی الله عنه وفرمایل چې ای امیر المؤمنین، زما په زړه کې یو خبره ده. هغوی ورته وی چې ای ورارو کوه خبره او خپل نفس دومره مه حقیر کوئ. هغو فرمایل چې دا د یو عمل مثال دی. هغو ته پوس وکړو چې کوم عمل؟ ابن عباس وی چې د یو مالدار کس چې هغه د الله تعالی د فرمانبردارۍ کارونه کوي، ډېرې غټې غټې نیکۍ کوي، بیا شیطان هغه ولمسوي او هغه په ګناهونو کې مشغول شي او خپل نیک عملونه وبایلي. یعنی ټول عمر نیکۍ کوي او په آخري عمر کې څه شي؟ شیطان یې داسې وښیوي چې په ټولو ګناهونو کې مشغول کړي، نو هغه بیا خپلې ټولې نیکۍ بربادي کړي. ځینې ګناهونه هم داسې وي چې هغه ټولې نیکۍ وسوځوي. لکه مونږ یو ایمیل ولیکو، ځان ښه ستړی کړو، په غلطۍ باندې مونږ یو بټن پریس کړو او هغه لاړ شي، ورک شي، هغه چرته ډیلیټ شي، ایریز شي، بیا مونږ په هغې پسې ګرځو خو هغه نه میلاویږي ځکه چې مونږ سیو والا بټن نه وي پرس کړی، نو زمونږ ټول محنت ضایع شي. نو دغه شان د بنده ټولې نیکۍ ختم شي. دغه شان دې بنده هم ډېرې نیکۍ کړې وي، بیا د هغو حالت بدل شي، په ګناهونو کې ونښلي، د خپلو نیکیانو کوم ټوپکې چې و نو هغه یې په خپله وبایلو او هغه هم په داسې وخت کې چې هغو ته د نیکیانو ډېر زیات ضرورت و چې کله هغه الله تعالی طرف ته لاړ شي نو هیڅ به نه وي د هغو په اکاونټ کې. دا شان یو سړي باغ لګولی و، میوه به یې ترېنه راشوکوله او خوړلی یې، خو چې هغه بوډا شو او بچي هم واړه دي، په خپله هم کار نشي کولی، د هغو ټوله سهاره دغه باغ و، نور ورسره هیڅ هم نه و، ځکه چې ځواني او پیسې په دې باغ کې لګولې وه. نو سیلۍ راغله او ټول باغ په یو ساعت کې تباه او برباد شو. لیکن که د انسان خاتمه ښه نه وي، آخري وخت یې ښه نه وي او په آخره کې د ډیلیټ بټن پرس کړو او اوس هغه هیڅ هم نشي کولی، اوس ژوند هم ختم دی. یا الله د داسې انجام نه مونږ ټول محفوظ وساتئ. مونږ خو دومره کمزوري یو، نه راته د خپلې اعمال نامې پته ده چې هغه څنګه ده او څومره نیکۍ مونږ ضایع کړي دي. پته نشته چې نیکي شته دی هم او که نه. مونږ دومره خوشحاله او ملاله ناست یو، د خلکو تعریفونه اورو چې مونږ خو ډېر ښه کارونه کوو او په خپله ښه مطمئن یو. زه دومره ښه یم، هر څه کوم،
فلانی خو هیڅ هم نه کوي، فلانی داسې ده، هغسې ده، او موږ ته څه پته ده چې زموږ حالت د نورو نه څومره خراب دی. څه پته لګي کیدای شي چې هغوی زموږ نه زیات ښه وي او زموږ دا خیال وي چې زموږ اعمال نخیل او عناب دي، چې دا غټي غټي نیکۍ والا اعمال دي را سره. د خلکو په مخ کې موږ ته ځان ډیر اوچت ښکاري او هلته لاړ شو او هیڅ هم را سره نه وي. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دغه شان الله تعالی تاسو د پاره آیتونه بیانوي ځکه چې تاسو غور او فکر وکړئ. تاسو په دې خبره باندې او په دې مثال باندې سوچ وکړئ. دا مثال چې الله تعالی را کړی دی نو ګورئ الله تعالی انسان کوم ځای ودرو. الله تعالی انسان د حشر په میدان کې ودرو چې وګوره تو به څه کوې او ستا به څه حال وي. څومره حسرتونه او پیمانی به وي، څومره غم به وي په هغه ژوند چې بنده صرف د نمایش دپاره نیکۍ کړې وي، ریاکاري به یې کوله او دا یې خیال و چې ما ډېر څه کړي دي. نو په نیکۍ باندې مه مطمئن کیږئ. مونږ صرف نیک عملونه کوو او چې کله نیک عملونه وکړو نو بیا مونږ ښه مطمئن شو. حالانکه د هغې زیات فکر پکار وي چې دا زه څنګه محفوظه پاتې کړم، چې دا زه سنبال کړم او د ضایع کېدو نه بچ شي. ځکه چې دا خو زما ټوله سرمایه ده، دا خو زما د ژوند ټول محنت دی. اوله فکر و د نیکۍ کولو او چې نیکۍ مو وکړې نو اوس د هغې د بچ کولو غم دی چې دا څنګه سنبال او محفوظه کېږدم. نو ځکه په خپلو نیکیانو باندې بلډوزر مه چلوئ. چاته څو خبرې، څو پیغور، څو بدې خبرې مه کوئ او مه داسې څو عمل کوئ د نیکۍ د کولو نه پس چې د هغې سره نیکي ختمه شي. د هغې نه بچ اوسېږئ. یو بزرګ و، هغه به دعا کوله چې یا الله زما حج زما په نامه اعمال کې قایم وساته. د هغه دعا څومره جوره ده ځکه چې هسې نه چې د حج کولو نه پس ریاکاري راشي چې ما ته خلک حاجي صاحب ووایي، چې خلک ما ته نیکه ووایي چې وا دی حج کړی دی، چې د خلکو په نظر کې زما یو غټ روب وي چې زه څومره نیکه یم، حج مې کړی دی، زما به سوې. نو هغه به دا دعا کوله چې یا الله دا زما په نامه اعمال کې محفوظ وساتې، هسې نه چې حج مې کړی دی او هغه زما د اعمال نامې نه ایویس شي، خړ شي. بنده ځان حاجي صاحب ګڼي، دعوتونه خوري چې زه خو د حج نه راغلی یم. الله اکبر. انسان څومره په نازک مقام ولاړ وي او ځان ورته څومره محفوظ ښکاري، موږ څومره په خطره کې یو. نو انسان دومره مطمئن او کانفیډنټ څنګه کیدی شي زه خو ډېره رسېدلی یم، زه خو ډېره نیکه یم، څنګه چې تر څو پورې الله تعالی طرف ته نه یوتلی او زمونږ فیصله نه وي شوي نو بنده دې ځان محفوظه نه ګڼي. هلته به پته لګي چې څوک څومره په اوبو کې دی. دلته الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای خلکو چې ایمان مو راوړی دی، انفقو خرج کړئ، من طیباتی د پاکیزه څیزونو نه، ما کسبتم تاسو چې کومه کمایي کومه ګټه کړې ده. ځکه چې انسان به د قیامت په ورځ وګوري یو طرف ته به جهنم وي، د هغو اعمال نامه به وي، د الله تعالی په عدالت کې به ولاړ وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې خرج کړئ کو هغه یو کجوره هم وي، لیکن د الله تعالی په لاره کې ورکړئ چې د جهنم د اور نه بچ شئ. نو خرج کول څومره ضروری دي. مونږ په هر ځای کې خرج کول کوو، لیکن د یو الله تعالی په لاره کې خرج کول رانه هیر وي. نو او فرمایلی شو چې نه، دا د الله تعالی حکم دی. یا ایها الذین آمنو، او فرمایلی شو د الله تعالی د طرف نه مؤمنانو ته خطاب دی. نو په دې خبره باندې بنده ته الرټ کېدل پکار دي او د ایمان سره مؤمنانو ته خطاب وشو، نه د خاندان سره بنده ته آواز شو، نه د علاقې سره، نه د جبی سره چې ای عربیانو یا ای انګریزي ویلو والو. ځکه چې د الله تعالی په نزد د ایمان ویلیو دی او باقی څیزونه هیڅ قیمت نه لري، چې څوک کومره ژبه وایي، کوم رنګ والدي، کوم ملک والدي، کوم خاندان والدي او کوم علاقې والدي. زمونږ دپاره دا څیزونه ډېر اهمیت لري. د الله تعالی په نزد چې زمونږ کوم پهچان دی هغه ایمان دی. نو د ټولو نه زیات ویلیو، زیات قیمت د یو انسان ایمان لري. کاش چې مونږ ته هم دا اهم جوړ شي. د دې ایمان په وجه مونږ ټول هر یو
په تار کې پیلې شوي یو، مونږ ټول کنیکټ یو، یعنی د دې نه بغیر خو بیا مونږ جدا جدا یو. فلانی د فلانی قوم نه دی، د فلانی ملک نه دی. نو آیا نن زمونږ او ستاسو په دنیا کې دا پہچان شته؟ که مونږ ته خپل ځان ډیر پاکستانی، انډین یا امریکنی ښکاري او که زه یو مسلمانه یم او ایمان والا یم او زه واقعي یو مسلمان ښکارم، وانفقو دا د چا حکم دی؟ دا د الله تعالی حکم دی چې خرج کړئ. ای الله د څونه خرج کړو؟ من طیبات د پاکیزه څیزونو نه. ولی؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی پاک دی او هغه پاک څیزونه قبلوي، د پاک نه علاوه هیڅ نه قبلوي. یعنی که تاسو د سود یا د شرابو د مال نه خرج کړئ یا د حرام مال نه مو خرج کړه نو هغه نه قبلوي. لکه رابین هود چې و، هغه به د مالدارو نه په زور هر څه اخستل او په غریبانو به تقسیمول، نو الله تعالی داسې مال نه قبلوي. د طیب او پاک مال نه خرج کړئ چې هغه په حلاله او پاکه طریقه سره ګټلې شوی مال وي او هغه څیز هم پاک وي. دا نه ده چې تاسو چاله څه شی ورکوئ او هغه حرام وي، هغه به هم حرام نه وي. نو دواړه څیزونه صحیح پکار دي، کمایي هم او هغه څیز هم. ما کسبتم کومه چې ستاسو د مهنت ګټه ده، که هغه ستاسو جاب وي، که هغه ستاسو بزنس وي، که لین دین وي، نو د هغې نه خرج کړئ. ومما اخرجنا لکم من الارض او د هغې نه چې موږ ستاسو دپاره راایستي دي د ځمکې نه. د ځمکې نه څه څه راوتي دي؟ سرو زر، سپین زر، معدنیات، تیل، ګیس، اوبه دي، فصلونه دي، دغه شان د میانو یعنی فشنګ کاروبار، د ماینز کار دی، دا هر څه د ځمکې نه راوځي که نه، د دې نه هم خرج کړئ. که څوک کاروبار کوي، څوک زمیندار دی، که د چا میوې کیږي یا غنم، وریجې او وربشې کیږي، نو د هغې نه هم خرج کړئ. ځکه چې اخرجنا دا مونږ راایستي دي. تاسو تخم کرئ، تاسو اوبه ورکوئ، ستاسو خیال دی چې دا زما مهنت دی، نو دا خو مونږ راوباسو، نو د هغې نه خرج کړئ چې مونږ راایستي دي. تاسو په خپله خو نه دي راایستي که نه. الله تعالی په سورة الواقعه کې په 64 نمبر آیت کې فرمایي اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. دا تاسو چې زراعت کوئ نو دا تاسو راخیجوئ او که دا مونږ راخیجوو، نو الله تعالی راخیجولو والا دی او د دې نه خرج کړئ. ولا تیمموا الخبیث او مه تاسو اراده کوئ، قصد کوئ د سو د خبیث، منه تنفقون د هغې نه تاسو خرج کوئ. تاسو دا اراده مه کوئ چې تاسو خبیث راواخلئ او هغه خرج کړئ. یعنی کوم ردی مال چې دی، چې کوم خراب شوي څیزونه دي، زاړو او بیکاره څیزونه دي، ناکاره څیزونه دي، فضول څیزونه دي، نو د دې نه مه خرج کوئ. نو بیا د څونه خرج کول پکار دي؟ 4مه سپاره شروع کیږي، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو نیکی بیا موندې نشئ چې تر څو پورې تاسو د هغې نه نوي خرج کړي د څه سره چې ستاسو محبت دی. یعنی کوم څیزونه چې ستاسو ډیر خوښ دي. مونږ د خپل ځان دپاره ردي څیزونه نه خوښوو، لیکن چې کله مونږ بل له ورکوو نو ټول ګن بلا راوچت کړو او وایو چې دا به فلانی له ورکړو، دا به د الله تعالی په لاره کې ورکړو. نو داسې مه کوئ چې کپړې بالکل وشلیږي یا پیزار ډیر زیات زاړه شي، نو هله هغه بیا د الله په لاره کې ورکړئ تاسو. ځکه چې تاسو دا سوچ نه کوئ چې دا تاسو چاله ورکوئ، دا تاسو هغه سوال کولو والا له خو نه ورکوئ. چا چې تاسو ته لاس نیولی وي، دا تاسو الله تعالی له ورکوئ. نو الله تعالی فرمایل چې تاسو د دې خبیث اراده مه کوئ چې د هغې نه خرج کړئ. ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. حالانکه تاسو خو په خپل اخیستو والا نه یئ، یعنی که چېرې تاسو له درکړی شي د ناپاک او ردي مال نه کوم بیکاره څیزونه چې دي، نو تاسو خو په خپله دا اخیستل نه خوښوئ. لږ سوچ وکړئ، تاسو به واخلئ ده الا ان تغمضوا فیه، سوای د دې نه چې تاسو سترګې پټې کړئ. که تاسو دا اګنور کړئ او ظاهره ده کله کله انسان په دې وجه اګنور کړي بنده، یعنی ځان بنده نانګاره کړي چې د هغې ضرورت وي چې اوس دا بندۍ راکوي نو زه به یې واخلم،
ایون کو تاسو له څوک تحفه درکوي او هغه ستاسو بالکل نه وي خوښه، نو تاسو هغه په ناخوالۍ سره واخلئ چې اوس به دې بنده ته زه سویم. تاسو پرې ځان نانګاره کړئ، سترګې پټې کړئ. یعنې تاسو خو د ځان دپاره چېرته هم داسې شی نه خوښوئ چې ماله دې څوک راکړي. الله تعالی هغه رولز الټه کړي دي دلته. تاسو یې ورکولو والا او تاسو ته الله تعالی فرمایل چې زاړو او ردي څیزونه خلکو له مه ورکوئ چې څو تاسو په خپله اخیستل نه غواړئ. د هغې نه پس الله تعالی رول الټه کړو. که چېرې سبا تاسو د دې اخیستو والا په ځای ودرېږئ، ځکه چې د حالاتو پته نه لګي. نن چې څوک بادشاه دی نو هغه سبا فقیر کېدی شي. تاسو ته پته نشته چې سبا څه کېدی شي. الله تعالی دې د فقر او فاقې نه محفوظه وساتي، چاته د لاس نیولو نه محفوظه وساتي. د محتاجۍ نه دې مونږ ټول الله تعالی محفوظ او بچ وساتي. آمین یا رب العالمین. لیکن بیا هم هیڅ پته نه لګي، ځکه چې تاسو په خپلو سترګو باندې ګورئ چې بعضې وخت خلک ډېر اوچت وي او یو ورځ راشي چې بنده کوړې کوړې ته محتاج شي. هیڅوک دا نشي ویلی چې مونږ به ټول عمر داسې ښه یو. خدا نخواسته که چېرې ستاسو رول ریورس شي، الټه شي او تاسو له دغه شی درکړی شي، دا نن چې تاسو چاله ورکوئ، که چېرې تاسو چاته لاس ونیسئ او هغه تاسو له دا شی درکړي، نو ستاسو عزتي نفس به دا شی خوښ نه کړي، یعنی د دې اخیستل. او که فرض که بل تاسو له ردي مال درکړي په صدقه، په خیرات کې، په زکات کې، نو تاسو ووایئ چې تاسو به څنګه محسوسوئ. ګورئ الله تعالی څنګه بنده ته ښیي، څنګه الله تعالی انسان پوهه کوي چې ګورئ اوس څنګه ښکاري تاسو ته. که تاسو اګنور کړئ، زړه مو بالکل نه غواړي او ستاسو حالت داسې وي چې تاسو سترګې پټې کړئ او وایخلئ، خو ستاسو زړه بالکل نه غواړي چې دا ما واخیستی، نو بیا ولې هغه څیزونه تاسو نورو له ورکوئ کوم چې تاسو په خپله اخیستل نه غواړئ. هغه وخت سوچ وکړئ چې ستا زړه به څومره جاړي، لیکن ژبه به مو خاموشه وي او تاسو به سترګې پټې کړئ. واعلموا، پوه شئ، څه پوه شوله، ان الله غنی حمید، بېشک الله تعالی بې نیازه دی، هغه په خپل ذات کې تعریف والا دی. نو تاسو دا سوچ مه کوئ چې الله تعالی ته ضرورت دی. نه، هغه خو بې نیازه دی، هغه ته ستاسو د یو څیز هم ضرورت نشته. هغه خو په خپله غني دی، په خپله ورکولو والا دی، ټول د هغو محتاج دي، تاسو فقیران یې. او هغه حمید دی، تعریف والا دی، داسې ذات چې هغه په خپله د تعریف قابل دی. که تاسو تعریف وکړئ او که ونه کړئ، د هغو تعریف کیږي. لکه یو ډېر ښکلی تصویر دی، سینری ده، هغه چا جوړه کړې ده او ستاسو دغه بنده سره نه لګي، تاسو د هغو د څیز تعریف نه کوئ، هسې ها ها وکړئ او لاړ شئ. لیکن هغه تصویر په خپله دا خبره ظاهروي چې هغه څومره ښکلی دی. که تاسو د هغې تعریف هم نه کړئ، نو د هغې په ښکلا کې هیڅ کمی نه راځي. دا هسې د یو مثال په ذریعه زه تاسو پوهه کوم چې یو شی چې د تعریف قابل وي نو هغه څنګه وي. نو د الله تعالی ذات هغه دی، که څوک د هغو تعریف هم نه کړي که نه، نو هغه بیا هم د تعریف قابل دی او هغه داسې دی چې هغه په خپله تعریف والا دی. سبحان الله. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ستاسو سره د محتاجۍ وعده کوي چې کله تاسو د خپل جیب نه ایله سره وباسئ، نو هغه وایي چې دا څه کوئ، ستا خو خپل ضرورتونه نه پوره کیږي، نو تو لږ سوچ وکړه چې دا تو څه کوې. بیا انسان وایي چې واقعي، یعنی شیطان د هغو مخیله فقر او محتاجي راولي. انسان ته وایي چې تا ته به څه پاتې شي، تو به څه کوې، دا درته اخیستل دي، دا اخیستل دي. نو بیا انسان زړه تنګی شي، موټی نه کولاویږي. دا د شیطان وعدې دي چې هغه د فریب نه سیوا هیڅ نه وي. نو د خیر په کارونو کې شیطان داسې کوي چې کله د انسان په لاره کې څه خرچ کول وي او بل څه کوي. ویأمرکم بالفحشاء، او حکم درکوي تاسو له د بې حیایۍ، یعنی د انسان سره د فقر وعده کوي، کو خرچه دی وکړه نو محتاجه بشي، بیا به څه کوي، ستا خو دومره ډېر ضرورتونه دي. داسې وسوسې او خیالونه په ذهن کې اچوي او د نیکۍ کولو نه خلک منع کوي او حکم د څه ورکوي، د فحاشۍ. په فحاشۍ کې زناکاري، د الله هره نافرمانی چې په هغې کې انسان د حد نه وځي،
نو هغه ټول د فحاشۍ کارونه وي. نو د الله تعالی په لاره کې د خرج کولو نه منع کوي او په زړه کې خیال اچوي چې په فلاني ځای کې ولګوه. په فضول ځایونو کې په لګولو باندې خلکو له حکم ورکوي. بیا څه پاتې کېږي نه چې بندۍ د الله تعالی په لاره کې ورکړي او د بدۍ په لاره کې د لګولو حکم بنده له ورکوي. ځکه ډېر خلک چې څومره ډېر مالداران وي د هغوی مال اکثر د بدۍ په کارونو کې استعمالیږي. ګورئ چې کله د بنده سره مال وي او هغوی د الله په لاره کې نه ورکوي، مال جمع کېږي بیا د هغو زړه غواړي چې زه خلکو ته دا مال وښیم چې خلکو ته هم پته ولګي چې زما سره مال دی. بیا انسان هغه په ریاکارۍ او شو اف کې لګوي او بیا دا د هغو د ژوند مقصد جوړ شي. که زه په کور کې هر څه خورم اغوندم نو خلکو ته به څه پته لګي؟ نو خلکو ته د خیلو د پاره خو هم څه پکار دي. بیا به هغه څه پارټي کوي، واده به کوي یا داسې څه فنکشن جوړ کړي چې په هغې کې بې انتها اسراف وي، شو آف وي، د پیسې نمایش وي. بیا به مقابله بازی شروع شي چې فلانی د دومره پیسو پروګرام کړی دی نو زه به د دومره وکړم، هغه دومره ورکړي وو او زه به دومره ورکړم. په ودونو کې هم سوي د مال نمایش، د جسمونو او کپړو نمایش، د کالو نمایش، داسې ښکاري لکه چې اگزیبیشن وي. او نور هم د فحاشۍ څومره کارونه وي، ناچ ګانې وي، میوزیک وي، پته نه لګي ډېر څیزونه وي. د میندۍ په نوم باندې څومره فحاشي کېږي. شیطان وایي چې په فلاني ځای کې ولګوه. په اسلام کې خو داسې نه وو. په اسلام کې خو نکاح دی او ولیمه ده. اوس چې ستاسو مال د الله په لاره کې نه لګي نو چېرته خو به لګي که نه؟ په سیف کې خو به پټ نه وي پروت چې د خلکو د لوږې لپاره استعمال شوی وي، د خلکو په ضروریاتو باندې لګېدلی وي دا مال، نو هغه د فحاشۍ او نمایش په کارونو کې ولګي. نو سوچ کوئ بیا چې د داسې معاشرې به بیا څه حال وي. او بیا خلک زمونږ په ملکونو کې په جړا باندې جاړي چې ډېر ګرانې دی، هی دومره هر څه ګران شو. د دغه خلکو ودونه وګورئ نو نمایش هر څه ګران کړل. بیا خو په کار ده چې ساده ودونه وي د اسلام مطابق. د دې شو آف څه ضرورت دی بیا؟ ځکه چې شیطان انسان د الله تعالی په لاره کې د خرج کولو نه منع کوي او په داسې ځایونو کې د خرج کولو حکم ورکوي بندله. په مهندۍ په خرج کولو باندې بنده نه منع کوي، کانسرټس ته په تلو باندې بنده نه منع کوي، د فلم په کتو باندې بنده نه منع کوي، په کورونو باندې قمقمې لګول، فایر ورکس کول د دې نه انسان نه منع کوي، په بیوټي پارلر باندې په لکونو باندې بنده نه منع کوي. بیا بنده سوایي چې د دې بچو د پاره خو هم مونږ ګټو چې په دې خرچ نکړو نو کوم ځای به خرچ کوو. بعضی وخت خلک وایي چې د خوراک د پاره خو ګټو کو خو نه خورو نو بیا سودي. او دغه شان په سیل او تفریح باندې او که تاسو ګورئ نو څومره ګناه والا کارونه دي چې شیطان په انسان باندې کوي، لیکن په زکات، صدقه او خیرات باندې انسان لګولو ته نه پرېږدي چې نه ستاسو خو خپل دومره ضرورتونه دي. نو د شیطان په فریب پوه شئ چې کله انسان بازار ته لاړ شي نو بیا خو انسان چېرته هم سوچ نه کوي چې زه به غریب شم. کو چېرې زه خرج کړم چې کله مونږ یو بوتیک ته لاړ شو نو چېرته داسې خیال راځي بیا چې که دومره خرج کړې نو څه به کوې بیا؟ والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. او یو د الله هم وعده ده. شیطان 2 وعدې کړي دي، د فقر او فاقې یره د انسان سره پیدا کوي او د فحاشۍ حکم ورکوي بندله. او د الله تعالی وعده ده د مغفرت او د فضل. الله هم وعده کوي او شیطان هم وعده کوي. د شیطان وعده د دروغو وعدې دي او د الله تعالی وعده رښتینی وعده ده. الله تعالی فرمایي چې زما په لاره کې خرج کړئ، ستاسو د پاره بخښنه ده. دا صدقه ورکول د انسان د ګناهونو کفاره جوړه شي او د بخښنې ذریعه جوړه شي. په حدیث کې دی چې صدقه د ګناهونو اور داسې مړ کوي لکه څنګه چې اوبه اور مړ کوي. د ګناهونو اور مونږ د ځان د پاره بل کړی دی کنه، د جهنم اور ملمبه کړی دی کنه، نو د صدقې په وجه به مړ شي. او الله تعالی د خپل فضل وعده هم کوي. فضل څه شی دی؟ چې د انسان حق نه کیږي او هغه له د خپل حق نه سیوا ورکړي شي. د الله نه چې مونږ ته څه ملاویږي نو هغه زمونږ حق نه دی، لیکن الله تعالی مونږ له راکوي، نو دا د هغه فضل دی.
په دنیا کې بسو شي پرس کې فراخي فراوانی 10 چنده به په دنیا کې ملاویږي او یا چنده به په آخرت کې ملاویږي 200 چنده هم د الله تعالی وعده ده بغیر حساب هم ده بغیر د حساب نه الله تعالی به به حساب ورکړي دا دغه وعده ده دا هر څه ستاسو په نیت او په اخلاص باندې ډیپند کوي نو د الله تعالی وعده د سوده د مغفرت او د فضل اوس مونږ ته چوز کولی چې مونږ کوم ځای خرج کړو مونږ د چا په وعده باندې زیات یقین کوو د الله تعالی او کو د شیطان الله تعالی وایي چې تاسو ورکړئ نو زوبه ستاسو مغفرت وکړم نور به ډېر هر څه درکړم فضل به در باندې وکړم شیطان وایي چې تو به فقیر شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی او فرمایلی دی چې زه قسم خورم چې د صدقه ورکولو سره په مال کې هیڅ کمی نه راځي ګورئ چې څوک رښتینی او صادق دی په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به صادق او امین ویلی شو کافرانو به ورته هم صادق او امین وي او چې هغه دا خبره د قسم سره کړې ده نو دا خبره بیا څومره رښتینې ده چې زه د قسم سره ویم چې د صدقې ورکولو سره مال نه کمیږي او شیطان وایي چې کمیږي والله واسع علیم او الله تعالی وسط والا یعنی فراخی والا دی او علم والا دی هغه ډیر وسط والا دی داغو خزانه به انتها دي دومره خزانې دي تاسو دا سوچ مه کوئ چې دومره را کړي دا نو نور به څنګه را کوي نه هغه به نور هم درکړي هغه د ځان په شان مه تصور کوئ هغه بندله په شمار سره نه ورکوي هغه به حساب ورکوي او هغه علیم هم دی د هر څه علم داغو سره دی او په هر څه پوهه دی د هغو د یو کون سره به هر کچا او روست مخې راشي هغه داسې علیم دی چې د هر تن هر عمل هغه ته پته ده مونږ د آیت الکرسی په تفسیر کې ویلو کنه چې الله تعالی څومره علم والا دی او خیر د هغه د علم چې کوم حد دی نو هغه ته مونږ رسیدې نشو او یقین وکړئ د الله تعالی په دې صفت مونږ په صحیح طریقه سره نشو پوهېدی هغه مونږ په خپل وړه جبه کې او د وړو کې دماغ سره مونږ دا وایو چې ها الله تعالی ته دا هم پته ده چې څومره مونږ سا اخلو الله تعالی ته دا هم پته ده چې زمونږ په جسم څومره ویښتو دي الله تعالی ته دا هم علم دی چې مونږ څو ځله سترګه رپوو مونږ کن ذهن خلق خو صرف دومره پوهېدی شو لیکن الله تعالی دومره علیم دی چې د هغو د علم په جوړوالي باندې مونږ نشو پوهېدی د هغو د علم احاطه کول خو ناممکنه ده مونږ ته دا هم پته نشته چې د هغو سره څومره علم دی سبحان الله نو هغه واسع علیم دی او هغه ته پته ده د ټولو چې هغوی څه ورکوي او څه کوي یؤتی الحکمة من یشاء هغه حکمت ورکوي چې چا د پاره هغه وغواړي څه شی دی دا حکمت د حکمت څه معنی ده ګورئ د حکمت ډېرې زیاتې معنی بیان شوي دي تاسو دا ټولې ولیکئ ابن عباس رضی الله عنه فرمایي قرآن پوهه ده او حکمت دی دغه شان د حکمت مطلب دی د دین پوهه د حکمت مطلب دی خشیت د دین او دنیا اصلاح ده په صحیح وخت باندې د صحیح فیصله چې کوم قوت دی په صحیح وخت باندې صحیح خبره کول صحیح فیصله کول د دې طاقت هم حکمت دی لکه موږ ته اکثر رست خبره را یاد شي او مال دا خبره کول پکار وو چې ما دا ویلې وي نو دا د حکمت خلاف ده چې کله انسان له په صحیح وخت صحیح خبره ورشي پوهه او عقل انسایټ چې په کومه موقع څه کول پکار دي دا حکمت دی نو دا ټولې خبرې په حکمت کې راځي حکمت صرف دا نه دی چې بنده سبق وایي چې ما دومره سپارې وې نو ما حکمت زده کړو د سبق ویلو سره ضروري نه ده چې په هر چا کې حکمت راشي ها د دین د علم سره حکمت راځي د قرآن پوهه حکمت دی صرف د یو ځل ویلو سره هر کس لا حکمت نه ورځي نو حکمت دین هم دی او بیا د هر عمل شاته چې کوم حکمت دی نو هغه هم حکمت دی لکه مونږ چې وایو چې پته نشته چې د الله تعالی په دې کې څه حکمت دی نو هغه هم حکمت دی د آیتونو حکمت هم حکمت دی د الله د یو حکم حکمت هم حکمت دی چې کوم عمل افضل دی کوم په دویمه درجه باندې دی
ما له هغه عمل پکار دی چې د هغې په ذریعه ماته زیات ثواب میلاو شي، نو هغه هم حکمت دی. او بیا په مال کې هم حکمت وي چې زه مال په کوم ځای کې او څنګه خرج کړم چې د حکمت سره خرج کړم او زما د آخرت فایده وشي او چې په دنیا کې راته هم فایده میلاو شي. نو دا هم د حکمت خبرې دي. موږ په خپله ژبه کې هم وایو چې په دې کې ډېر غټ حکمت دی. د قرآن او د دین چې کوم علم دی نو هغې ته هم حکمت ویلی شي. په دې باندې هم موږ لږ شان بحث کوو چې د قرآن هغه علم یا د حدیث هغه علم چې د انسان سره د هغې ښه ډپت والا علم وي، لکه حرام او حلال چې په قرآن کې دي او موږ د هغې مثالونه ویلي دي. د هغې صحیح پوهه، دغه شان د ناسخ او منسوخ علم دا هم مونږ ویلی دي. په ویلو سره خو هر بنده ویلی شي، لیکن د دې تفسیر، د دې پوهه، د دې حکمت او دا الله تعالی چې د چا د پاره وغواړي نو هغه له ورکړي چې هغه په اصلي معنی باندې پوه شي، د خبرې جوړوالي ته ورسي، په خوله باندې د هغې صحیح مطلب ادا کړي، د صحیح علم او د صحیح پوهې سره هغه ادا کړي او د هغې په وجه بیا الله تعالی یره د هغو په زړه کې راشي. او ځکه په یو مرفوع حدیث کې راغلی دی چې د حکمت راز د الله تعالی یره ده. نو دا د حکمت پیک دی. د حکمت اصل جست یعنی خلاصه چې د انسان په ذهن کې راشي هغه د الله یره ده. خلک د دنیا د علم غټ غټ ماهران وي، دنیاوي چې څومره هم کارونه دي، بزنس دی، فیشن دی، سیاست دی، د دې د هغوی سره ډېر علم وي، لیکن د دین په معامله کې بالکل ړانده وي. او داسې هم خلک دي چې د هغوی دنیاوي علم دومره ښه نه وي، خو د قرآن او د دین د علم ماهران وي. نو دا د حکمت چې چا د پاره الله تعالی غواړي نو هغوی له ورکړي، او چې د چا د پاره نه غواړي نو هغوی له نه ورکوي. او الله تعالی فرمایي چې ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، او چې چا له الله تعالی حکمت ورکړو نو هغه ته ډېر غټ خیر میلاو شو، ډېر غټ نعمت ورته میلاو شو. زمونږ دا خیال وي چې ډېر غټ خیر راته میلاو شو چې کله مونږ ته مال میلاو شي یا غټ جاب راته میلاو شي او یا چې زمونږ بزنس ترقی وکړي نو هغه مونږ ته ډېر غټ خیر ښکاري. نوی کور مو واخیستو نو غټ خیر راته میلاو شو. حالانکه دلته الله تعالی سو فرمایل، مولانا ماجد دریابادي فرمایلی دي چې د دین په مقابله کې بل هیڅ نعمت نشته. دومره غټ دی دا نعمت او مونږ ته نور سیزونه نعمت ښکاري او حکمت خو مونږ ته سو نعمت ښکاري نه. لیکن الله تعالی سو فرمایل مال نه دی، دولت نه دی، حکمت خیری کثیر دی، ځکه چې د دې خیر بنده ته په نظر نه راځي. نو ځکه زمونږ د دې د اخستو هیڅ طلب نه وي او نه مو شوق وي چې ما ته حکمت میلاو شي. د حکمت د خیر هغه کس ته پته وي چې چاته دا میلاو شي، لیکن په اصل کې دا ډېر په مشکل باندې میلاویږي. دا د الله تعالی فیصله ده چې هغه چاله ورکړي نو هغه ته میلاویږي، لیکن دا الله تعالی هغه چاته عطا کوي چې د چا طلب وي. نو ولی تاسو حکمت اخلی؟ دا راته ووایئ. یو حدیث درته ویم او د هغې نه پس راته ووایئ. په مسند احمد کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لکه څنګه الله تعالی ستاسو رزق او روزي تقسیمه کړې ده نو ستاسو اخلاق هم په تاسو باندې تقسیم کړي دي. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې اخلاق هم الله تعالی تقسیم کوي. دنیا خو الله تعالی خپل دوستانو له هم ورکوي او دشمنانو له هم. فرعون او نمرود ته هم دنیا ملاو شوي وکنه او خپل دوستانو له هم ورکوي، ځکه چې سلیمان او داود علیهم السلام ته هم ملاو شوي و. ها، دین صرف دوستانو ته عطا کوي. سبحان الله، کو چری تاسو ته دین ملاوي کی کنه نو مبارک دي شي تاسو، ځکه چې الله تعالی دین صرف خپل دوستانو له ورکوي او چې چاته دین ملاو شي نو هغه د الله تعالی محبوب وي. سبحان الله، د الله قسم ته چا پلاس کې چې زما جان دی. یو بنده هم مسلمان نوي تر دې چې داغو زړو او داغو جبه مسلمان نوي. یو کس تر هغې وخت پورې مؤمن نوي چې د هغو گاونډي د هغو د تکلیفونو نه محفوظ نوي. الله اکبر. د دې نه څه پته ولګېده تاسو ته چې دین صرف الله تعالی خپل دوستانو له ورکوي او چې چاته دین ملاو شو نو هغه د الله تعالی محبوب شو. حکمت څه دی؟ د دین علم.
او په یو بل حدیث کې راځي چې الله تعالی د چا سره د خوالي یعنی د خیر اراده وکړي نو هغه له د دین پوهه ورکړي یعنی حکمت. ځکه چې حکمت څه شی دی؟ د دین پوهه. نو الله تعالی چې د چا سره ښه کول غواړي نو هغه له ورکوي ځکه چې دا خیری کثیر دی. دا ډېر غټ خواله دی. پیسې په الله تعالی کافرانو او منافقین له هم ورکوي، مشرکانو له هم ورکوي. پاغي کې سداسي خیری کثیر نشته، لیکن چې کوم خیری کثیر دی نو هغه الله تعالی هر کس له نه ورکوي. دا غیر لپاره سپیشل خلق وي، هغه الله تعالی چوز کوي او هغه د الله تعالی محبوب وي. چې چاته دین ملاو شي نو هغه د الله تعالی محبوب وي، یعنی چې چاته د الله تعالی حکمت ملاو شي نو د دې لپاره دعا ضرور کوي چې اے الله ما ته حکمت عطا کړي. او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بچا د افضل عمل په باره کې سوال وکړو نو یو ته یو عمل وخیو او بل ته بل عمل وخیو. ولی افضل عمل به بدل شو؟ نه، دا حکمت وو چې د چا سو حالات وو نو د هغې مطابق به ورتوي، د هغوی سو کمزوری وي. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیلینګ د هر چا سره بدل وو. د نوی مسلمانانو سره یو شان وو او د زړو سره بل شان وو. چې کله خلک نوی په دین اسلام کې داخل شوی وو نو د هغوی سره به یو شان معامله کوله، او چې کله د هغوی ایمان مضبوط شو نو بیا یې ورسره څنګه معامله کوله. دا ټولې د حکمت خبرې دي. نو د الله تعالی نه حکمت غواړئ ځکه چې که موږ ته حکمت میلاو شو نو موږ ته خیر کثیر میلاو شو. وما یذکر الا اولی الالباب. په دې خبره باندې صرف عقل والا پوهیږي. الباب د لب نه دی او دا د هر انسان په عقل کې نه راځي. یعنی هر بنده د دې نفع والا سودا کولو په چل نه پوهیږي. دا صرف هغه کسان کولی شي چې په هغوی کې عقل وي، چې څوک پوهېدل غواړي او چې دا پوهه په چا کې راشي. نو بیا انسان صرف د دین تعلیم نه ورکوي، صرف حکمت نه تقسیموي، بلکې د هغې په ذریعه په خپله هم فیصلې کوي. هغه بیا د خپل مال په باره کې چې کومې فیصلې کوي نو هغه هم د علم په بیسس باندې کوي، او داسې کس بیا په دین باندې پوهېدو والوي. نو هغه بیا ښه په سوچ او عقل سره خپل مال خرج کوي چې د کوم ځای نه هغه ته فایده ملاویدی شي نو هلته خرج کوي. یو دنیادار کس په خپل پیسې په دنیا کې په هغه ځای کې انویست کوي چې ما ته غټه منافع ملاو شي په دنیا کې. لیکن یو کس چې د هغه نظر په آخرت باندې وي نو هغه موقع تلاش کوي چې زه خپل مال او وخت په هغه ځای کې خرج کړم چې د هغه ځای نفع او آمدنی نه ختمېدو والوي. نو اوس دلته تاسو پوهېدی شئ چې د انفاق د خبرې نه پس، یعنی د الله تعالی په لاره کې د خرج کولو نه پس ولی د حکمت خبره راغله. او دلته موږ ته د دې خبرې هم پته لګي چې حکمت هم د سخاوت سره راځي. که چېرې انسان د الله د رضا دپاره خپل مال خرج کوي نو هغه ته به د الله تعالی د رضا نه حصه میلاویږي. ټیک ده؟ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله اکبر. دا څنګه ایکسپلین کړم؟ یعنی چې څه هم تاسو خرج کوئ، چې ستاسو څومره هم خرچي دي، که هغه تاسو په خپل ځان خرج کوئ، په خپل کور والو باندې، که په دوستانو خرج کوئ، که د ښځې په خوله کې یو نوڼی اچوئ یا بچو له سوره وړئ یا که تاسو نظر منئ نو الله تعالی ته د هغې پته ده. هغه دانه چې تاسو یې په ځمکه کې واچوئ پټه یې کړئ، الله تعالی د هغې هم علم لري. نو ولې الله تعالی به د دې خبرې علم نه لري چې ستاسو یو ډالر کوم ځای خرج کیږي؟ هغه ته ټوله پته ده. او دا آیت چې کله تاسو بازار ته لاړ شئ نو دا یاد ساتئ چې زه $1 هم راوباسم نو الله تعالی ته د دې پته ده. نفقه ده که نه؟ تاسو وایئ چې دا نفقه څه شی دی؟ هغه مال چې انسان د ژوند په ضرورتونو باندې خرج کړي نو هغې ته نفقه وایي. د روزمره ژوند چې کومې خرچي دي الله تعالی ته د هغې ټوله پته ده. او هغه 5 لازمي تپوسونه چې به په حشر کې کیږي نو په هغې کې یو دا تپوس به هم وي چې مال دې کوم ځای کې خرج کړی و. یا الله موږ به د دې جواب څنګه ورکوو؟ موږ ته خو په خپله نه لګي چې موږ په کوم ځای کې خرج کړي ده.
په بعضې څیزونو باندې دومره والوځوو او په بعضو باندې خپل موټی بند کړو. یا کو سو نظر مو منلی وي، کو هر قسمه نظر مو منلی وي او دا منل څه شی دی؟ کومې ته چې مونږ وایو چې ما منت منلی دی، نو بنده منت منلی خو شي، لیکن دا منت به صرف او صرف د الله تعالی د پاره وي. د چا بزرگ د نوم منت منل، د چا پیر منت منل، د چا دربار، د چا مزار منت منل چې زه به هلته څادر غوڼوم، دیګ به پخوم، نو دا ټول غلط کارونه دي. نو د الله د نوم تاسو منلی شئ، لیکن یو نظر منل دومره د خوښې شی نه دی چې کله تاسو وایئ چې الله که زما دا کار وشو نو زه به 100 نفلونه وکړم، یا که زما دا کار وشو کنه نو زه به په مسجد کې دومره پیسې ورکړم. نو تاسو دا منل خو وکړل، لیکن د الله تعالی سره سودابازي مه کوئ. د الله سره سودا کول ښه خبره نه ده. نعوذ بالله. تاسو الله تعالی له لالچ ورکوئ چې کو دا کار دی وکړو نو زه به درله دا درکړم. الله خو غني دی، ولی هغه ستا $100 ته ناست دی؟ ځکه چې په حدیث کې راځي چې د نظر سره هیڅ هم نه کیږي. دا نه یو کار کوي او نه لري کوي. ها، د بخیل د لاسه دا مال راوباسي. یعنی د نظر په منلو سره دا سوچ مه کوئ چې ستاسو کار به وشي، لیکن د دې سره د بخیل نه مال را ایستی کیږي. هغه خو هسې مال نه ورکوي، نظر یې ومنو نو په دې طریقه د هغونه مال را اوتو. ها، یو ښه منت یعنی نظر داسې وي چې بنده وایي چې زه به دومره رکعاته نفل زیات کوم. د مثال په طور د ماسخوتن نه پس به زه 2 رکعاته نفل کوم. دا یو ښه نظر دی، ځکه چې تاسو د دې سره سو شرط نږدئ چې کو الله تعالی داسې وکړي نو زه به هله بیا داسې کوم. ځکه علما وایي چې که ستاسو کار وشي او که ونه شي، خو چې تاسو کومه خبره کړې وي نو هغه تاسو ضرور پوره کوئ. لکه چې زه ووایم چې زما دا کار وشي نو زه به داسې وکړم، دومره پیسې به ورکړم. اوس کو هغه کار کیږي او کو نه کیږي، نو ماله پکار دی چې زه هغه خپل منل پوره کړم، او ماله د الله تعالی سره سودابازي نه ده پکار. ها، انسان داسې ویلی شي چې زه د شکرانې په طور دا پیسه ورکومه یا دا کار کومه. شکرانه خو هر وخت کول پکار دی. پوه شوئ؟ د منلو اجازت خوشته، خدا د خوښي عمل نه دی، او مونږ دا خپل روټین جوړ کړی دی چې داسې منل مونږ کوو، او بیا زمونږ دا سوچ وي چې د دې منلو په ذریعه ما په الله تعالی باندې سکار وکړو. الله دې مونږ معاف کړي، ځکه چې دا سوچ غلط دی. دا لالچ نه دی چې مونږ الله تعالی ته داسې وایو. ټیک ده؟ نو چې څه هم تاسو نظر منئ نو الله تعالی ته د هغې پته ده. وما للظالمین من انصار. او د ظالمانو د پاره څوک مددگار نشته. ظالم څوک دی دلته؟ چاته ظالمان ویلې کیږي؟ چې څوک بخیل دی، بخل کوي، یا چې څوک نظر ومني او هغه نه پوره کوي. په هغه وخت کې په جذباتو کې راشي او منل وکړي چې زه به هره ورځ روژه نیسم، زه به هره ورځ تهجد کوم، او اوسې کولی نشي. اوس یو مصیبت دی، نو بیا داسې منل ولی کوي؟ داسې خلک ظالمان وي او د هغوی مدد والا به څوک نه وي. بیا هلته به دی بیا څوک د الله تعالی نه بچ کول والا نه وي. دغه شان بخیلان هم په دې کې راځي چې څوک صدقه نه ورکوي، په صحیح ځای کې نه خرج کوي، ایسته بیسته چل وکړي. الله تعالی ته ټوله پته ده چې تاسو په کوم ځای کې خرج کوئ، هغه ته ټوله پته ده. په هغه ورځ به هغه یو کن ووایي او ستاسو د ژوند ټول ریکارډ به راوځي. نو هلته به د ظالمانو څوک مدد کول والا نه وي. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي. کو چېرې تاسو صدقه په ظاهره باندې ورکړئ نو هم ښه ده، ځکه چې بعضې وخت د ظاهري ورکولو سره څه شي، د هغې سره نورو خلکو ته ترغیب میلاو شي، هغوی موټیویټ شي. تاسو ورکوئ که نه؟ کله کله بنده په فنډ ریزینګ کې په ښکاره ورکوي، هغوی بیا اعلان کوي چې فلانی دومره ورکړه، نو د هغې سره بیا نور خلک هم ورکول شروع کړي. نو که تاسو اعلانیه طور ورکړئ نو هغه هم صحیح ده، د هغې سره په نورو خلکو کې هم د ورکولو جذبه پیدا شي. لیکن داسې ورکول د هغه حده پورې صحیح دي چې ستاسو په زړه کې د شهرت خواهش نه وي چې زه دې مشهور شم. ټیک ده؟ نو داسې کول بیا ستاسو د پاره صحیح دي. که چېرې ستاسو نیت دا وي
چې زه شروع کوم او کېدی شي چې زما د ورکړي سره نور خلک هم په جذبه کې راشي او ورکړي، نو د هغې اجر به هم ما ته میلاو شي. په حدیث کې داسې دي که نه چې نیکۍ طرف ته څوک ډایرکټ کول هم داسې دي لکه په خپله چینی کې وکړه، خو هغوی ورکړي نو د هغې سره اجر تاسو ته هم میلاویدی شي. بعضې علما وایي چې دلته دا تبدو الصدقات والا لفظ راغلی دی، نو د دې اشاره زکات طرف ته ده، ځکه چې زکات ښکاره ورکول پکار دي. د زکات په باره کې ویل پکار وي چې زکات مې ورکړو ځکه چې دا فرض دی. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، او که دا پټه کړئ تاسو او فقیرانو او محتاجو له ورکړئ نو دا بهتره ده ستاسو دپاره. یعنی که په پټه مو ورکړه نو بیا خو ستاسو حفاظت شو، ځکه چې په پټه باندې په ورکولو سره ریاکاري نه راځي په بنده کې. زمونږ په شان کمزورې خلک که خپل ځان نشي کنټرول کولی، که د چا په زړه کې دا خواهش راشي چې زه چا ولیدې نو د هغو دپاره بیا سوخه ده چې هغه پټه صدقه ورکړي. که د چا په خپل ځان کنټرول وي نو هغوی داسې ویلی شي چې نه زمانه به نور خلک ترغیب واخلي او هغوی به ورکړي، نو چې څوک کمزوري دي نو هغوی دې پټه ورکړي. لیکن چې تاسو څه ورکوئ نو هغه بهتر دي، ستاسو دپاره ورکول بهتر دي. د قیامت په ورځ به و داسې کسان وي چې هغوی ته به د الله د عرش سوری میلاویږي، هلته به هیڅ سوری هم نه وي، ځکه چې نور به ډېر لاندې راکوز شوي وي. په هغه ورځ خلک به د سوري دپاره پریشانه ګرځي چې چېرته سوری راته میلاو شوی. د ګرمۍ د لاسه به د خلکو ډېر بد حال وي. نو د الله تعالی د عرش د لاندې به یو کس هغه وي چې هغه دومره پټه صدقه ورکوي چې هغه په ښي لاس باندې صدقه ورکوي نو د هغو ګس لاس ته هم د هغې پته نه لګي. د دې څه مطلب دی چې هیڅ چا ته هم پته نه لګي، دومره پټه ورکوي، ځکه چې دواړه لاسونه څومره نږدې دي، یعنی نږدې کس ته هم پته ونه لګي چې د هغو نه څومره کیدی شي نو هغه خپله صدقه پټوي. ظاهره ده که چا فقیر له ورکوي نو هغو ته خو پته لګي، لیکن د هغو نه چې څومره کیږي نو هغه یې پټوي، نو هغو ته به د الله تعالی د عرش سوری میلاویږي. سبحان الله، ای الله مونږ په هغوی کې شامل کړي چې چاته به ستا د عرش سوری میلاویږي. په هغه ورځ به ستا د عرش د سوري نه سیوا بل سوری نه وي. په یو حدیث کې راځي او ډېر ښکلی حدیث دی، په مسند احمد کې دی، چې کله الله تعالی ځمکه پیدا کړې وه نو دا به ړقېده، نو الله تعالی غرونه پیدا کړو او هغې په ځمکه کې دننه ټک وهل چې د هغې سره ځمکه ړقېدل بند شو، او فرشتې د غرونو په سختوالي باندې حیرانې شوې. نو هغوی تپوس وکړو چې ای الله ستا په مخلوق کې د غر نه سخت څه شی شته؟ نو الله تعالی فرمایل چې ها اوسپنه ده. بیا یې ترېنه تپوس وکړو چې د هغې نه هم سخت څه شته؟ نو الله تعالی فرمایل چې ها اور، ځکه چې اور اوسپنه ولی کوي. بیا هغوی تپوس وکړو چې د دې نه هم سخت څه شی شته؟ نو وی فرمایل چې ها اوبو. وی فرمایل چې د دې نه سخت څه شی شته؟ نو الله تعالی فرمایل چې ها هوا، ځکه چې هوا اوبه هم اوچتوي. بیا یې تپوس وکړو چې د دې نه هم سخت څه شی شته؟ نو وی فرمایل چې ها ابن آدم، چې هغه داسې صدقه ورکوي چې د ښي لاس ګس لاس ته هم پته نه لګي. سبحان الله، د دې نه هم بره د ابن آدم هغه صدقه ده چې هغه په پټه ورکړي، نو دومره غټ شی دی ده. دا د غرونو نه هم سخته او د وسپنې نه هم سخته، د اور اوبو او د هوا نه هم زیاته سخته ده. د الله په نزد دا څومره ویلوبل شی دی. دا د ابن آدم صدقه ده چې تاسو ورکړئ فقیرانو له، دا بهتره ده ستاسو دپاره. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، او لري بکړي ستاسو نه ستاسو بدۍ. داسې صدقه به ستاسو نه ستاسو بدۍ لري کړي. او په بدي کې سسو دي ګناهونه خو دي، او په هغې کې نور سسو راځي مصیبتونه، پریشانۍ، مسلې، بیمارۍ، نو الله تعالی به دا را لري کړي د دې سره. ټول خو نشي را لري کېدی، لیکن من سیئاتکم د دې نه بعضې به الله تعالی ستاسو نه را لري کړي. نو څومره غټه د فایدې خبره ده زموږ لپاره چې د صدقې سره ګناهونه هم لري شي، مصیبتونه هم
ځینې را لري شي او ځینې پریشانۍ د انسان نه لري شي، مسلې لري شي، حل شي. د انسان بیماری دي چې داغونه را لري شي د صدقه سره، یعنی دنیاوی څومره فایده ده د انسان. او که چېرې د دې نه ګناه مراد واخیستی شي نو ګناهونه هم د انسان معاف شي، یعنی دا صدقه بیا د ګناهونو کفاره جوړه شي. والله بما تعملون خبیر. او بار بار د الله تعالی د علم خبر راځي چې الله تعالی خبر دی چې څه هم تاسو کوئ، چې څه هم تاسو عمل دی. دا سوچ مکوئ چې تر څو پورې چاته پته ونه لګي نو بیا به څنګه کیږي، زما په نامه اعمال کې به څنګه لیکل کیږي. نو ولې الله تعالی ته زما د اعلان په وجه پته لګي چې تر څو پورې د مسجد په لاوډ سپیکر کې زما نوم نه وي راغلی، یا چې د پریزیډنټ په ځای کې زما نوم نه وي لیکلی شوی. که زما د نوم بورډ ونه لګي نو خلکو ته به څنګه پته لګي؟ چاته خو به واقعي پته ونه لګي، لیکن الله تعالی ته خو به پته ولګي. الله تعالی خبر دی چې څه هم تاسو پټ ورکوئ، د هغې نه هم خبر دی. د دې که چاته پته ولګي او که نه، خو الله تعالی ته پته ده. الله تعالی دې زمونږ د ټولو نه قبول کړي. ای الله، مونږ خو واړو واړو کارونه کول والیو، معمولی کار هم ډیر په مشکله سره کوو. ای الله، تو هغه هم قبول کړي او زمونږ په نام اعمال کې د قیامت ورځې پورې محفوظ او ساتي. ای الله، مونږ له په پټه د نیکۍ کولو توفیق راکړي. زمونږ عملونه د ریاکارۍ نه، د من او اذانه محفوظ او ساتي. ای الله، مونږ ته اخلاص عطا کړي، اخلاص عطا کړي، اخلاص عطا کړي، مونږ له حکمتونه راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تلاوة واوري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير